تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ومن الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. د دې زینا د دې سورات دویمه سے دریم باب شروع کیږي تر 122 نمبر آیات پورې. نو کچېتا تاسو ته یاد وي نو دینه مخکې د دویمه سے دو بابونه تیر شوي او دا دریم باب شروع کیږي. په مخکنی دو بابونو کې د مخالفینو د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې مخالفانو داغوی تقریبا وشوي وی اعتراضونه او داغه جوابونه وشو. اوس د دینه پس د دوی مې سي په دریم باب کې چي نو د دوه نور شبهات بیان کیږي. هغه یو اتمه شبهه ده چې هغه اتمه شبهه دا په بار د تحویل د قبله کې وا چې پیغمبر کله مونږ ته وې دی قبله ته منځو کوي کله غې تا او ان شاء الله چې داغه جواب دی په څلورو طریقو سره او ور سره 15 اوامر بیانېږي په تحویل د قبله سره او دارنګ تیزی ورکول کیږي په 15 خبرو باندې. اول د الله تعالی ذکر کول، دویم د الله شکر کول، دریم او څلورم استعانت به صلات د الله نه په مانځ سره مرسته غوښتل او پنځم لوی شان غنل د شهیدانو چې شهیدانو ته د احترام په نظر باندې ګوري. نو دغه مسائل به بیانېږي. خاول د قبله باره کې دا خبر واوري چې دا خو موږ تاسو ته معلومه ده چې مونږ په مکه مکرمه کې فرض شوی وو. ځکه چې نبی له صلوات والسلام چې د معراج په شپه باندې اسمانونو ته تللی وو نو الله رب العزت 50 منځونه په فرض کړی وو او بیا د نبی له صلوات والسلام په سوال باندې هغه را کمیدل چې اخر کې 50 تراغلل. د 50 منځونه پاتې شو. دا 50 منځونه چې دي دا خو په مکه کې فرض شوی. نو سوال دا پیدا کیږي چې نبی له سلام په مکه کې کوم طرف ته منځ کولو. نو په دې باره کې د علماو ډېر نظرونه دي. خدا عبد الله ابن عباس طرحو نظر دی. هغه وایي چې نبی له صلوات والسلام په مکه کې داسې منځ کوو چې نبی له سلام به د بیت الله شریف داسې طرف ته ودرېدلو چې بیت الله شریف مخه تراتلو، بیت المقدس مخه تراتلو. ځکه اغلطه بیت المقدس د شمال طرف ته دی. نو نبی له سلام په دې ځای کې ودرېدلو، دا جمعه مخه تراتلو، هغه جمعه مخه تراتلو. داسې طریقې سره به اموز کولو. خو بیا چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته مهاجر شو نو مدینه منوره د دوړو قبلو په منځ کې ده. نو اخواته بیت المقدس دی، خو بیت الله دی. نو الته بیا دوړو قبلو ته موز نشو کېدای. نو نبی له صلوات والسلام الته مجبور شو بیت المقدس ته موز شروع کړو. ځکه الله طرف نه وحی نه ورغلی او نبی له صلوات والسلام په هغه کارونو کې چې وحی به کې نه ورغلی. نبی له سلام د اهلی کتابو تابعداري خو خولا. ځکه چې هغه خو یو آسماني کتاب خاوندانو. نو يهود هغه وخت بیت المقدس ته عبادت کاو په مدینه منوره کې. نو نبی رسول الله بیت المقدس ته عبادت شروع کړو. دا د موسی سره جاری و بیت مدینه منوره کې تقریبا نبی له صلوات والسلام 14 میاشتې چې تقریبا ځکه مو زه ته ونیم کال جوړیږي. دومره وخت پورې نبی له سلام بیت المقدس ته عبادت کاو. خو د نبی له صلوات والسلام مینا دې سره وزلې دې طرف ته و چې بیت الله قبله جوړ شي. ولی ځکه چې یو خو بیت الله شریف د ابراهیم علیه السلام جوړ کړی کعبه وا او دویم د نبی علیه السلام د پلرونو قبله وا. نو د نبی علیه السلام زړه کې دامینه وا چې بیت الله شریف د قبله جوړ شي او کله کله به د وحی انتظارم کا ورسته براشي چې کله به وحی راځي چې زما د قبله بل طرف ته بدل شي. نو بل اخره الله رب العزت نبی علیه السلام ته وحی راولې کړه. نو دا وحی چراغ لاله. نو دا وحی په مانځ کې وکړه د مانځنه بهار وا. نو په دې باره کې محدثین علما د حدیث عالمان جدي هغه وینا مانځ کې نه وا، د مانځنه د باندې نبی له اسلام ته وحی راغله. او مؤرخین د تاریخ علما جدي هغه وی چې نه نبی له اسلام ته دا وحی په مانځ کې دنه نه راغلی وا. نبی له اسلام ته وحی راغله چې ته بیت المقدس نه مخ راوړ او بیت الله شریف ته کعبه شریفه ته. نبی له السلام د بیت المقدس نه مخ راوړ کعبه شریفه طرف ته. کله چې دا کار وشو نو يهود په دې باندې ډېر غوسه شو. هغه دا خبر ډېر بده ولګیدله. ولی هغه مخکې خوشاله وو. وای ګوره دا زموږ دین حق دی. وای ګوره دا ځان ته پیغمبرم وای او بیا هم زموږ قبله طرف ته عبادت کوي. نو معلومیږي دا چې زموږ دین حق دی. لیکن کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بل قبله طرف ته راتاو شو
نو هغه په دې خبره باندې سخت غصه شو وې دا سو شو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دې ته عبادت کوو چې بل طرف ته نو اعتراض دا وکړ په مسلمانانو باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا داسې دین دی چې په دې کې قرارې نشته دی یو ورځ یو څه وي بل ورځ بل څه وي اعوذ بالله وې دا قبله مخ کې بیت المقدس او سې قبله بیت الله شنو وې دا څنګه دین دی نو الله رب العزت داغه جواب په دې ایتونو کې را لګلې دی تقریبا 4 قسمه جوابونه الله رب العزت کړی نو یو جواب الله دا کړی چې لله المشرق والمغرب الله د پر لر طرف او بر طرف دی یعنی دا طرفونه د الله په واک دي چې کوم طرف ته الله وغوړي مونږ ته امر کوي مونږ هغه طرف ته ګرځو زمون خپل واک او اختیار نشته مونږ د الله بندگان یو نو دا بیت المقدس ته چې نبی رسول الله مسکاو نو دام د الله په حکم باندې او چې کعبه شریف ته مخواړو دام د الله په حکم نه دویم جواب الله دا کوي چې دا کار دې د پاره وشو چې الله تعالی په بندگانو امتحان وکړو چې کوم کسان د نبی اسلام رښتینی مرګري دي هغه به د نبی اسلام خبره مني چې هر کې بل تتوي او چې اصل دروغ مرګري دي هغه به خلکو ته معلوم شي دریمه فائدې پکې دا وا چې اهل کتاب او يهود او نصاراو ته هغه ته مخ کې په خپل کتاب کې ویلې شوی وو چې د اخر زمانه پیغمبر چې دی هغه به دوه قبلو ته مونږ کوي نو کچیر ته نبی اسلام دا کار نه وای کړی بیا هغه ویل چې دا دروغجن پیغمبر دی اعوذ بالله نو دې لپاره نبی اسلام دوه قبلو ته مونږ او څلورمه خبره دا وا چې نبی صلی الله علیه وسلم تعالی وی د اتمه دی قبله نه بل قبله تر څخه بدل کړی چې خلکو د پاره پتا باندې دلیل جوړ نشي څنګه چې صحابه ته وی چې تاسو د نبی اسلام تابعداري وکړئ ځکه که تاسو نه کوئ خلک وای چې خپل مرګري خبره نه مانی نو موږ څنګه ومنو نو نبی صلی الله علیه وسلم د الله په حکم باندې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ راواړو او عبادت دې طرف ته شروع کړو او په کارم هم دا سیوا مناسبه هم دا سیوا ځکه چې د هر دین خپل قبله وي نو زموږ د اسلام دین الحمدلله کامل او پوره دین دی نو دې د پر خپل قبله پکاروا نو ځکه الله رب العزت د مسلمانانو د پر خپل قبله مقرر کړ چې هغه بیت الله شریف ته اوس دا قبله یو طرف ته د دې څه فائدہ ده علما وایي چې ګوري الله رب العزت خو طرف معلوم نه دی الله رب العزت خو هر طرف ته دی او موږ په کار خدا او چار طرف ته موږ عبادت کولای شي وای لیکن بل طرف ته زموږ دا دین چې دی دا یو څو خبره دې کې دا سړي چې هغه اجتماعي دي لکه مونږ شو او حج شو حج کې او مونږ کې دې کې په کار دي چې موږ یو طرف ته عبادت وکړو نو دې لپاره چې ګډوډي پیدا نشي څوک بخته ولاړی څوک به یو طرف ته څوک بل طرف ته نو دی وجنا الله رب العزت بیت الله شریف طرف غوړه کړلو چې تاسو بیت الله شریف ته مونږ کوي چې د ټولو منځ کې اتفاق او اتحاد وي او د حج لپاره بیت الله شریف انتخاب کړی دی چې موږ تاسو داغه نه تاویګو او طواف کوو دا حج دی الله فرمایي سيقول الصفاء زرد چوبوي کما کلان بیوقفان من الناس دخل کنام دین مراد يهود او نصارا دي هغه په داسې وایي چې ما والله هم چې شو ګرځول دا مسلمانان عن قبلتهم التي دوی د هغه قبله نه کانو علیها چې دیو پاغه باندې وای دا تاسو چې او بیت الله نه راتاوی بیت المقدس راتاوی بیت الله ته موږ کوي نو دا مخ کې نه الله وحی راولې غلا چې ګور تاسو باندې بخامه دا اعتراض خلک کوي چې ولې دې قبله نه ولې طرف ته تاوش نو قلت په جواب کې پیغمبر او آیا لله المشرق والمغرب چې الله طرف ته الله د پاره لر طرف هم دی او بر طرف هم دی داوا کوي اختیار د الله سره دی چې کوم ته وای چې لر طرف ته مونږ کوي مونږ به لر کوي بر طرف ته مونږ کوي بر کوو يهدي الله تعالی هدایت کوي الله هدایت رسوي مناغتو یشاو چې خو خوي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نه غوانې الله هدایت زمال اس کې دی چاله چې وګړم هدایت کوم وکذالک جعلناکم امه وسطا الله فرمایي چې لکه څنګه چې تاسو پیغمبر د ټولو پیغمبرانو نه غوړه جوړ کړی دی لکه څنګه چې تاسو د دین د ټولو نه غوړه دین دی نو همدارنګه تاسو امت غوړه امت او تاسو له بیره کې بل پکار دا تاسو کې بلم د ټولو نه غوړه دا الله فرمایي وکذالک همدارنګه جعلناکم منګر زوري تاسو امتن یا امت وسطن غوړه امت یا انصاف کوونکی امت دې لپاره تاسو لتكونوا شهداء چې شی تاسو بیان کوونکی علی الناس خلقو ته د دین بیان کوي ويكون الرسول چې شي پیغمبر علیکم پتا سو باندې شهیدن گوام وما جعلنا القبلة التي الله يمن د مقرره کړي هغه قبله كنت عليها چې تمخ کی وی پاغه باندې چې هغه بیت المقدس الا مگر دې د پاروالین علامات چې من خلقو ته معلومه کو ځکه الله ته معلوم دي چې خلقو ته معلوم کو مې تبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د پیغمبرانو ممن دا هغه چانه ينقلبو چې څوک واپس ګرځي د دین علا کې به په خپل پوند باندې مطلب ادا دی چې دا دیوی قبله نه بل طرف ته ګرځول کې دا فائدہ هم ده
چې ستا رښتینی تابعداران څوک چې پیغمبر رښتیا منونکي دي او معلوم شي او اسی څوک په خله روانو او معلوم شي نو څوک چې رښتینی مرګري دي هغه چې ته هر طرف ته ګرځي تا سره بګرځي او چې کوم د دروغ مرګري دي معلوم شي وین کانت لکبیرتن اگر کداکار ډیر ګران دی ډیر سخت دی دا د قبله نه ګرځیدل سختی ګران دي الا مگر سخت نه دي علی الذین پاکستانو باندې هد الله چې چاته الله هدایت کړي دي او سوال دا پیدا کیږي چې قبله نه ګرځیدل څنګه ګران دي خود سینه تاو شاده دي که خبره ده ګرانواله پس کې دي او ګرانواله په دې خبره کې دي چې یو خبره د کلونو قوم کې را روانه وي هغه خبره پر خودل ډیر ګرانه ده لکه زموږ تاسو په دې وطن کې ډیر رواجونه داسې دي ډیر رسمونه داسې دي چې هغه زموږ د دین نه مخالف دي زموږ د فقہ کتابونو هغه تناروا ویلي دي خلک یې نه پریدي خلک یې ولې نه پریدي ځکه چې خلکو کې بخان را روان دي نو دغه پر خودل ډیر ګران کار دی نو ځکه الله تعالی وایي چې دا د کبرینه ګرځیدل ګران ځکه دي چې دوی کلونه هغه طرف ته عبادت کړي او یو طرف ته همیشه د پر ته عبادت کړي وي نو هغه نه ګرځیدل ډیر ګران وي ای زموږ اوسه په قران کریم کې او صفه واضحه مسله ده چې ټول خلک په یو اتفاق هم دی چې خزل په میراث کې برخه ورکول پکار دي دا قران کریم کې راغلي خو زموږ اوسه دی وطن کې رواج نه راغلی اوس دغه میراث کې چیرته یو خزه د خپلوانو نه غوړي خلک بدګني څوک وخت نشي حالانکه دا خو قرآن حکم دی او هیڅ قسم اختلاف پکې نشته خود په خان اعظم اوسه دی وطن کې چا خزو ته نه دی ورګړي نو اوس خلک خنه غني نو دا رنګه دا قبله بدلیدل چې دا الله حکم وو خو ډیر ګران په دی وجه باندې او چې خلکو مخکې بل قبله طرف ته عبادت کړو الله فرمایي وان کانت اگر چې دا کار لکبیرتن ډیر ګران دی الا علی الذین مگر پای کسانو ګران نه دی حد الله چې الله تعالی خود لیدام وما کان الله ان الله تعالی یذیع چې برباد کیو خراب کی ایمانکم عملون استاسو دلته مراد د ایمان نه مراد مونږ دی چې مونږ و خراب کیم دا ځکه چې يهودو اعتراض داسې کاو چې خاصه چې اوس دې قبله ته مونږ نه کوي دی بلې ته کوي تاسو خوشپاړه سی ولس مشتغه قبله ته مونږ غړې او خوش لاړو او قبول نه دی چې تاسو چې دا قبله صحیح نه ده الله جواب راولې ګلو چې نه هغه مونږ الله نه بربادي هغه سيدي په خپل ځای باندې سيدي خو هغه د الله په حکم او دام د الله په حکم دي دواړه سيدي وما كان الله ان الله تعالی یذیع ایمانکم چې برباد کیه عملون استاسو مونږ استاسو ان الله بشک الله چې دی بن ناس په خلق باندې لرؤوف الرحیم خامخا مهربان او رحم کون کې نرمی کون کې او رحم کون کې خداله قبله چې نو بدل شوی داغه نمخ خبر الله کوي الله فرمایي قد نرى تقلب وجهکم الله وی بشک موږ لیدل اړول د مخ صاف سماي په طرف د اسمان باندې پیغمبر علی السلام اسمان طرف ته ډیر مخ اړولو څه د پاره د وحی په انتظار او چې اوس به اسمان نه جبرئیل السلام را کوزيږي د بار طرف نه وحی براوړي راته چې قبله بدل شي په دې انتظار کې وو الله فرمایي فلن ولینک پیغمبر حضرت کتاب موږ وګرځو تاب واړو قبله تناغه قبله تا ترضا چې ته خو خوي چې ستا خو خدا چې بیت الله شریف ته او تاسو له وجه ویل چې ولی خو خوا یو طرف ته د پلارو نیکه قبله او خپل وطن وو او دیم طرف ته ابراهیم علی السلام آباد کړي او ابراهیم علی السلام د نبی علی السلام په نیکونو کې راځي د دې وجه نه خو دا اولنې حکم دی چې راغی دین مخکې چې دا څومره خبرې وي دا صرف خبرداري او چې قبله بدلیږي اوس الله حکم راولې غلو الله فرمایي فول وجهکم واړو خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام باندې نو دا حکم راغی مسجد حرام چې دی دا د بیت الله شریف نه د تور کوټې نه ګرچا پیرا چې کوم جمعه ته د مسجد حرام وایي دا د زمکه په مخ باندې د ټولو نه اوچت مقام لري او په دې کې یو منځ په یو لاکو قبليږي او دې پس بیا دویم مقام د مسجد نبوي د نبی اسلام د جمعه په مدینه منوره کې او بیا دریم مقام د بیت المقدس په فلسطین کې الله تعالی فرمایي فول واړه وجهکم خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام باندې د شطر المسجد الحرام ته کې نه د فقه علماء یې مسله راوستل ده هغه داسي چې مکمل بیت الله ته مخامخ ودیدل فرض نه دي ځکه د دې ځای نه بیت الله مت څنګه ښکاری مت خو نه ښکاری اوس کوم ته ویډیو چې سیده بیت الله ته بخي مخامخ باغ ته ودرېږي نو دا خو ګرانه خبره ده او الله تعالی خو دومره بوج بچا نه چې وسینه رسیږي نو مونږ ته دا حکم کړی دی چې کوم خلک چې بیت الله شریف نه لري دي او چې صرف هغه طرف ته ودرېږي خبره سیده اوس لکه زموږ اوس په دې وطن کې د قبله طرف بر دی صرف چې بر طرف ته څوګديږي مغرب طرف ته بس سیده خو الته ګوره مسله داسې ده چې څوک الته حاضر دي او بیت الله سره نږدې دي هغه به خامخا بیت الله ته سیده ودرېږي هغه پر طرف کافي نه دی منګو تاسو د پر طرف کافي دی زموږ تاسو دی وطن کې کله کله دا ځنه بیل ما شیخان چې دی هغه لانجه کوي وې دا د جمعات قبله د سلک تاوا ده دلته د برځ کې جمعات جوړ شوی دی اوس په لانجه ده او چې د جمعات ورانو د قبله د سلک دی طرف ته ده هغه ټیک دی چې ډېر احتیاط وکړ دی چې سړی اول کې جمعات جوړي سیده قبله ته برابر راشي خلا
خو که معمولی غوندې فرق وي پروا نه کوي ځکه طرف خدای بر طرف ته د خلاص خبره ده چې بر طرف ته شي الله شطر وي شطر طرف ته وي نو د قبله په طرف باندې خدای لار طرف ته نه دی شمال طرف ته نه جنوب طرف ته الله په ولي واړه واجه کا مخبر شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام باندې دا حکم خو نبی اسلام ته اوس امت ته حکم دی موږ تاسو ته الله فرمایي وحيث ما كنتم کوم ځکه چې تاسو فولون واړه وجوهکم مخون خپل شطر او په طرف د مسجد الحرام و امتیانو ته وایي چې هر ځای کې چې موږ کوي نو تاسو به مخه مسجد حرام طرف ته اړوي خدا حکم د فرض مانځه لپاره ضروری دی نفل موږ کې سړی په سورلې کوي هغه زمانو کې اوخ اسو او اوس زمانو کې تیاری دي موټرې دي لارې دي نو که نفلی موږ کې نو اول به قبله ته مخ کې نو بیا که قبله مختاون شو پروا نه کوي بیا موږ کېږي نفلی موږ خو فرضي موږ کې دا خبر شرط ده الله تعالی فرمایي فولوا واړو وجوهکم مخنفل شطر په طرف د مسجد الحرام باندې وان الذين اوتوا الكتاب وبشك خلق چاوي تور کړی شوی دی کتاب يهود او نصارا لا يعلمون غو خامخ خفي انه الحق او چې بشک دا دی قبلنا بل قبله طرف ته غختل چي دي دا حق دی مې ربهم طرف ربنا ځکه دغه په کتابونو کې ویل شوی چې د اخر زمانه پیغمبر به دوه قبله ته موږ کوي او الله نه دی الله تعالی بغافلنا خبر اما دا صنع يعملون چې کوم دوی عملونه کوي الله وته عمل چې کوي بنده کده شپې وي کده ورځي وي کزان لزه کې او خلکو کې وي ټول باندې الله وځ خبردار ما ولا ان اتيت الذين الله رب العزت فرمایي پیغمبر کا تراوړي هغه کسانو ته تل کتاب چې ورکړې شوی دی کتاب کاغوی ته تراوړي به کل آیاتنا هر قسم معجزه او هر قسم نه علامه ور تراوړي د خپل پیغمبریم نو ما تبعو قبلته کاغوی تابعداري نه کې استاد قبلیم مطلب دا و چې هر چا پسړ کې داسي وي هر چا د ارمان وي چې دا چې کوم خبره کوم داخله ګومنی امر پیوږي نبی اسلام ویل چې د ټول خلکو دا منلې وای الله تعالی دا راولې ګل د آیات او تسلی د نبی اسلام ته چې نه داسې نه کیږي هغه خلک چې هغه کتاب ورکړی شوی يهود او نصارا هغه ته چې هر قسم معجزه راوړي هغه په خپل خبره ولاړ دي خبره نه مني په ضد ولاړ دي عینات کینه ده الله فرمایي ولا ان اتیت الذين کراوړي تا کسانو ته تل کتاب چې ورکړی شوی دی کتاب به کل آیات هر قسم معجزه راوړي ما تبعو قبلتک هغه تابعداري نه کې ساده قبلیم وما انت نه ته به تابعین تابعدار قبلتهم دغه دی قبلیم نو چې ته دغه قبله نه مني او ستانه مني نو بس هغه سره هغه په ځان ما کړهوا او ما بعضهم الله و ندي زنی دی تابعین تابعدار قبله تبع زند قبله د زنی نورم و هغه په خپل کې دی بل د قبله تابعدار نه دي ځکه يهود چې بیت المقدس ته عبادت کوي او عیسویان چې هغه بیت الله هم ته عبادت کوي چې صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې پیدا شوی او زمونږ اوسه قبله الحمدلله بیت الله شریف دی ولا ان تبعت واه پیغمبر کتا تابعداري وکړه د خوخه او خواهشات او د دې خلقوم من بعد ما جاءك من العلم پستغنه چتا ترغه علم او پویام نو انک بشک تبوذن په دغه وخت علم من الظالمین خامخ شید کمی کوونکو خپل ځان سره وکمه وکیم دا خبره اصل کې زموږ اوسه پښتو کې او متل دی پښتانه وی لوري تا ته وایم خو نګوري ته واورا دا خبره نبی له سلام د کیو خطاب مونږ ته دی مونږ ته الله وی ک د يهودو نو سره په لاړلې تاسو به ظالمان شئ نبی له سلام خو يهودو نو سره په سې نسی ځکه خو پیغمبر دی نو ځکه الله تعالی فرمایي ولا ان تبعت او قطع تابعداري وکړه اهواهم د دوی د خواهشاتهم من بعد ما جاءك من العلم فاستغنى چتا علم او پویا راغلم انك بشک تبو اذن پدغه وکیل من الظالمین خامخ شید کمی کون کنام الذين اتيناهم الكتاب الله او هغه کسان چې هغه ته کتاب تورات او انجیل ورکړي دي يعرفونه او دا پیغمبر داسې پیجنې کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې سړی پیجنې خپل زامنو علماء وي دلته الله داسې مثال بیان کړی دی و يهود او نصارا دا پیغمبر داسې پیجنې لکه سړی چې خپل زوی پیجنې و داسې ولې ونه ویل چې لکه سړی چې خپل پلار پیجنې و دا ولې ونه ویل و دا ځکه چې زوی چې د پلار په مخ کې راغټيږي د زوی ټول خصوصیات هغه معلوم وي ماشومتوب نو واخلا ټول بدن یې کتلې وي هغه او پلار خو ټول نشي کتلې نو مطلب دا دی چې دوی نبی له سلام ټول خبر اسمت پیجنې خبر خصوصیات پیجنې او دغه باوجود نه مني او د يهودو مختلف واقعات داسې د اهل کتابو چې هغه په خپل په خبره اقرار کوي چې نبی له سلام د الله پیغمبر دی خو منلو نه یو واقعیا د مشهوره رسول الله صلی الله علیه وسلم یوځه کې د يهودو سره جنگ وکړ هغه جنگ کې هغه د يهودو چې کوم سردارو نو هغه مړ شو او دا غلور چې واده شوی و د و ورځو ناوي و دا خاوند مړ شو نو بیا هغه قوم نه ډېر خزي او سړي ونیول شو د اسلام قانون دا دی چې کوم ملک کې چې جنگ وشي کافرانو نه خزي او ماشومان ونیول شي نو هغه نه به خزونه به وینځي جوړيږي او د ماشومان نه به غلامان جوړي نو چې کوم کسان ونیول شو هغه نیول شو کسانو کې ډېر خزي وي وینځي وي او غلامانو نو پاره کې وا سفیر تنهم نیول شوی و
چې هغه د سردار لور وا او یو بل سردار ته واده شوی و. نو دهیه ابن خلیفه الکلوی رضی الله عنه صحابي دی، هغه نبی علیہ السلام تعالی او یا رسول الله دی وینځو کې بزان ته وینځه خو حکم کوسته اجازه وی. نبی علیہ السلام خو خای کا اچلاړو سفیره تنها خو خاصه ځکه هغه ناوی مو د سردار لور وا. نو بس هغه واخیستله چې واخیستله نبی علیہ السلام ته بل صحابي راغی ورته یا رسول الله تا خو صفیه رضی الله عنها دهیه کلوی ته ورکلا او هغه چې دی هغه د سردار لور ده او د سردار خزه د خو تاسو سره مناسب ده. نو داغه مقصد دا و چې موږ ته بیا راکړه چغته ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې صحابه کې اختلاف پیدا کیږي دهیه کلوی ته هو راو وختلو. هغه ته ویل و عزت د مسلم کې دا روایت ته عزت ته په دې په ځای باندې تاسو نور وینځي درکم څومره چغواړي خداوین زماته به تراکا. نو هغه شاله شو بیرته نبی علیہ السلام ته ورکړه. نو سفیره تنها چوا هغه به نبی علیہ السلام سره نکاح وشو واده وشو. بیا نو یو وخت کې نبی علیہ السلام دغه نه پښتنه وکړه دغه مخ شین غونته و. نو ورته نبی علیہ السلام ته پښتنه وکړه چې دا مخ د وری شین دی. وای دا داسې کیسه وا چې وای زه چې خپل خاوند را واده کړلم نو ما یو شپه خوب ولیدلو چې د اسمان نس پګمې را پریږي زماغه کې را پریږي. نو وای دا خوب ما ولیدلو وای ما خاوند ته تیر کړ خاوند ته ویل چې دا خوب مې لیدلې دی چې د اسمان نس پګمې زما په کې را پریږي. نو هغه بیا رحمت ټنګ راک په دې مخ یواله وا. وای هغه راته ویل چې ښا تلګه چې وای چې هغه د مدینه پیغمبر غواړي وای د دې خو مطلب دې خو معنا خدا ده او په دې تیزه په مخ باندې ولم د مخ باندې وجه نشین دی. بیا هغه په خپل نکر کې سفیره تنها چې وای کله چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته راغی دغه مخ کې وای زما شوم ومله. نو وای زه په پلار او په تر ډیره ګرانه وم چې کله به دوی راتلل نو زه مخه ته ورغله بغې کې وراخستلم. نو وای چې کله چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته راغی نو زما پلار او تر ورغلیو چې بیر تراغله ډیر خپاو مایوسو و چې کور کې کېناستل. نو وای پښتنه یو بل نه کوله چې دا سړی څوک دی پیغمبر دی کنه دی. وای خپل کې ویل چې والا چې هغه پیغمبر دی چې موږ ته خدای شوی وای هغه بل وروي چې مونږ یې کنه مونږ وینا وای ولی و چې موږ منلو خو موږ عزت ختمي دوی عزت شروع کی. دا اوس موږ خلک عزت کې چې د عالمان دي مشران دي خو چې زه دغه امتی شوم خو بیا خو مې عزت لاړو. نو دې وجنه نه منلو خې پیژندلو. الله فرمایا الذين كساناتهم الكتاب چې موږ هغه ته کتاب ورکړ يهودونو سوارا يعرفونه هغه دا پیغمبر داسې پیژني کما يعرفون ابناهم لکه څنګه چې سړی پیژني خپل زامنهم. وان فريق منهم بشک یوډل په يهودونو سوارا او اهلي کتابو کې هغه څوک دي ليكتمون الحق چې خامخا پټوي حق وهم يعلمون او هغه خو پوهیږي چې دا حق ته خو بیا هم پټوي حق خبري پټوي. دي پیغمبر اسلام صفات پټول. یو حدیث کې راځي چې یو معصوم د نبی علیہ السلام خدمت پې کولو هغه مریض شو. نبی علیہ السلام دغه پښتنه ته ورغی. هغه معصوم سخت مریض او ځنکدان حالت کې و. پلار ورته ناسو تورات ورته لوستلو لکه موږ تاسو چې کله څوک مړ کیږي سورۃ یاسین ورته وایو نو هغه مرته تورات ویلو. نو کله چې هغه سړی تورات بند کړلو نبی علیہ السلام ورته ویل څنګه تاسو په دې کتاب کې زما کومه خبره شته کنه. هغه ویل نه. هغه معصوم ورته ویل چې دا زما پلار درو وای دا کتاب زموږ دا کتاب ټول ستاسو صفاتونو نه ډک دی. هغه لا ځنکدان په حالات کې نبی علیہ السلام چې د معصوم دا خبره واورېدله نو ورته ویل چې مسلمان شه. معصوم ته ویل هغه پلار طرف ته سترګې واړولې پلار نه ډارېږم. نبی علیہ السلام پلار ته ویل چې مړ کی پرې چې مسلمان شي. هغه بیا مسلمان شو کلمه یې ویلا. نو الله تعالی فرمایي وان فريق منهم بشک وډر دوی نه یکتمون الحق پټوي حق وهم يعلمون دوی خپويهم. الحق من ربک حق ثابت ته طرف درفستانانو فلا تکونن تمکیږي اے انسانا من الممترین شک کونکنا و حق خبر الله طرف نه راغلی او ثابت دي کې شک شو مکوا. اوس الله رب العزت موږ او تاسو ته یو تسلی راکې چې د هر قوم د هر ملت د هر امت خپل خپل طرفي دي قبله. مسلمانان الحمدلله یو غټ ملت په کار جدي خپل قبله وي. نو ځکه بیت المقدس نه نبی علیہ السلام راتاو شو او بیت الله شریف ته عبادت شروع کړ چې خپل قبله معلومه شي. نو الله فرمایي ولیکل وجهتون هر چا د پر خپل خپل طرفونه دي هو مولیا چې دې ګرځي هغه طرف ته. خو الله رب العزت یو واجبہ خبره مونږ ته کوي و د ډیرو ډلو ټپلو نو ډیرو باسونو نه تیر شي په دې باندې و دین ناراضي و دین په چې دي فاستبقوا الخيرات و مخکیواله یو کده نه کې کارونو کې یو بل باندې کې مخکې شي. ارمان چې زموږ اوسه دې زمانه خلق په دې عمل کړي وي خلک ډیر باسونه کوي یو بل ځان کفر ته وباسي کفر دا نه. الله رب العزت فرمایي چې ډیرو باسونو نه څه نه جوړيږي بلکې څه کوي فاستبقوا الخيرات مخکیواله یو کنه کې کارونو کې د نه کې یو بل نه مخکې شي. په خاص زمانو کې وخلق لګ په دې د خلکو په خبرو عمل کاوه. اوس ټول خلک د سړي عمل ته ګوري خو ته نه ګوري. نو یې په خپل باندې کته چاته وایو کوونه وای چې ستا عمل سی وی بیا خبره مني او کچته عمل د سینې بیا خلک نه مني.
نو الله زکه فاستبقوا الخيرات چې مخکیواله وکړي د نیکی په کارونو کې مسابقه وکړي. مسابقه دا مطلب چې د نیکی کې دیو بل نه مخکې شي. لکه مثال په تور باندې یو سړی 4 رکعات مونږ کوي نفلی ته 8 رکعات وکړه. یو سړی مثال یو روزه نسی نفلی ته 2 نسا. یو سړی مثال 100 روپے ورکړي ته 200 ورکا. اسی مخکې شي په نیکی کې. الله فرمایي فاستبقوا الخيرات مخکیواله وکړي په نیکی کې. او دا د صحابه طریقه وا. په جنگ تبوک کې عمر فاروق ته فرمایي زډیر مالدار او ما ما پسله کې وی چنن به ان شاء الله ابوبکر صدیق نه مخکې کېږي په نیکی کې. وای نبی له صلوات والسلام اعلان وکړ چاند راوړی. وای زلاله مکور کې څومره مالو ټول په میزبانی نیم راوړو. ما وی ان شاء الله نن ابوبکر صدیق څخه نه مخکې شم. وای کله چې نبی له سلام علیه پښتنه وکړه چې څومره مال راوړم ما وی نیم معنا. وای هغه نورستا ابوبکر صدیق څخه راغی هغه مال راوړ. نبی له سلام علیه پښتنه وکړه چې څومره مال راوړ ټول مکمل مال راوړل الله تعالی. هغه دې کې مقابله کوله. په نیکی کې یو بل سره مقابله پکار ده. چې موږ تاسو نیکی کې یو بل سره سره سیړي وکړو او بده کې نه. الله فرمایي اينما تکونو کوم ځای کې چې تاسو یاتي بكم الله جميعا الله براته وي په تاسو باندې په یو ځای باندې. وای کڅو غر کې مړ شوی وي کڅو خار کې مړ شوی وي کڅو دریاب کې مړ شوی وي کوم ځای کې چې خاورې شوی اما غزنه بد الله بیت الله پاسي. ان الله بشک الله تعالی چې علی کل شیء قدیر الله په هر شی د قدرتونو خاوند دی. اوس دا حکم الله بیا بیانې د کبري حکم دا د درې ځله الله بیانې دا ولي وجه څه ده. یو ځل کافی و. وای دا ځکه چې مخکې ویلې شو چې دا ډېر ګران کارو. ځکه کلونه چې یو سړي یو کار کړی بیا ورته د سیمه کو د سیو کنو هغه باندې بدلل ګران دي. نو ځکه د تاکید او کلکوالي لپاره دا خبره به کی. الله فرمایي من حيث خرجت دکم زینه چې توته پیغمبران کوم زینه چې توته لې او زی پیغمبران فولي واړه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام باندې په مانځ کې بیت الله شریف ته مخ واړه وا. وانه للحق بشک دا مخړول حق دی من ربک طرف ستانه قبله طرف ته مخړول حق دی. یو مسله فقہی مسله دا غدا سدا چې چیرته ته په یو دشت ویبان کې روان وي او پاره کې تا الله رو بر نه معلومېدل او د مانځه وخراغه نو موږ خو بخا مخه کوي نو موږ څنګه کوي نو هغه ته تحری وي. تحری دي ته چې ته سوچ فکر وکې خپل سوچ فکر باندې چې تا ته کوم طرف ته قبله معلومه شو هغه طرف ته منځ کا. روسته کې بیا تا ته معلومه شو چې غلط مزد کړي مو صحیح دی. ځکه تم دومره مجبوری نه دینا خاطر بل څوکشتنه چانه پښتنه وکي خو څوک پښتنه وکي څوک نه وي بس کوي نو به دا مسله ده. او بل مسله د سخت جنگ په حالت کې کله جنگ په حالت کې څوک موږ کوي نو هغه وخت په بدین نشته کوم تر ته چې مخه برابر شو موږ کوي. الله فرمایي من حيث خرجت دکم زینه چې توته له فول واړه وجهک مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام باندې. دا موږ تاسو چې د مانځه دارلسه 14 فرض دي هغه کې څه مانځنه بهر دي چې هغه ته شرطونه وایي. نو هغه شرطونه کې دي چې یو قبله ته مخ کول دي هغه قبله ته مخ کول چې د آیتونو ثابت دي. وانه للحق من ربک وبشکام دا په مانځ کې مخ کول بیت الله شریف ته د حق دی طرف ستانم. نو وم الله نه دی الله رب العزت بغافلنا خبر عما دا غسنه تعملوا چې تاسو عمل کوئ. ومن حيث خرجت دکم زینه چې توت له فول واړه وجهک مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام باندې. وحيث ما كنتم حكم ذي کې چې تاسو فولون وګرځي وجوهکم مخون خبر شطر په طرف د مسجد الحرام باندې. څوک چې حج لتلی دی هغه ته معلومات شته عام خلکو ته معلومات نشته. کوم خلک چې بیت الله شریف نه بروسی هغه لری عبادت کوي. موږ تاسو لروسی کوم بر عبادت کوو هغه طرف ولا دی خواته عبادت کوي دی خواته عبادت کوي. اول ته بیت الله شریف ته څوک شي ته د بیت الله شریف نګر چا پیره خدای ګولاړي ټول ګر چا پیره بیت الله ته کړي غونتی وي بیت الله ته عبادت کوي ځکه اصلي مرکز خو ما غدای. الله تعالی فرمایي وحيث ما كنتم کوم ذکر چې تاسو په ولو واړو وجوهکم مخون خپل شطر په طرف د مسجد الحرام باندې. لالا يكون للناس دې لپاره چې نشي خلکو د لپاره علیکم په تاسو باندې حجت دلیل څنګه خلک وایي چې دا مسلمانان خپل د خپل پیغمبر خبره نه مني قبله طرف ته نه تاوي ګنوم څنګه تاو شو. نو چې تاسو د پیغمبر خبره ومنئ نو بیا به نور خلک هم تاسو په روان شي. لکه یو شاګرد د استاد خبره نه مني خلک خپل شاګرد خبره نه مني. مثال یو مقتدی د امام خبره نه مني خلک مقتدی نه مني موږ به څه منو. الله فرمایي الذين مگر کسان ظلموا چې ظالمان دي منهم د دوی نام یعنی کوم چې زړه والا سخت کینه والا خلک دي هغه خبره خو وګوري معلومه شي به نه مني هغه ظالمان دي. نو الله فرمایي فلا تخشوهم داغوی نه مډاریږي وښښونی زمانہ وډار شیم ولی اتم نعمتي دې لپاره چې تمام او پورا کوم خپل نعمتونه علیکم پتا سو باندې ولعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په سیده لار روان شئ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. الله رب العزت فرمایي کما ارسلنا فیکم لکه څنګه مو چر علیګل دې پتا سو کې رسولن پیغمبر منکم تاسو د جنس نام
یتلو دا پیغمبر وای علیکم تاسو ته آیاتنا زمون آیاتنا او یزکیکم او تاسو پاکوي د ګناهونو نام ويعلمكم الكتاب وخای تاسو ته کتاب او الحکمت او احادیث او د پوهه خبرېم ويعلمكم او تاسو ته خای ما غسلم تكونوا تعلمون چې تاسو په نه پوهیدلې څه مطلب ویل کڅنګ چې تاسو داسې قدرمن پیغمبر را لګلې چې دا کارونه ټول کوي دا تاسو دا قبله حق ادم د قبله طرف ته مخو کا واړوي په دې آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور وظیفې خودلې شوې د نبی رسول الله څلور وظیفې اوله وظیفه دا خودلې شوې ده چې الله نبی رسول الله خلکو ته د الله کتاب خایي یتلو علیهم آیات د قران کریم تلاوت طریقه به خلکو ته خایي دویم او عزت کوم خلک به د ګنا نه پاکي پیغمبر وظیفه دا چې خلک به ګنا نه پریدي ګنا ته د دې وجه نبی رسول الله په مخ کې چا ګنا نشو کولای چې کوله وای معنی کول ویا او بل وظیفه يعلمكم الكتاب چې خیبه تاسو ته کتاب قران تفسیر ترجمه ذکر تلاوت خو مخ کې تیر شو او الحکمت او احادیث به خلکو ته خایي او دا څلور وړ کارونه نبی اسلام وکړل نبی اسلام خلکو ته خپل امتیانو ته صحابه ته د قران کریم تلاوت هم خود له تفسیر ترجمه هم خود له احادیث هم بیان کړی دي الحمدلله چې موږ ته سره رسیدلی دي او په خپل وخت او زمان کې د ګناهونو مخه منده کړی و ويعلمكم دا پیغمبر تاسو ته خیمه خبر لم تکونوا تعلمون چې تاسو په خاطر نه پوهیدلې اوس چې الله تاسو باندې دومره احسان کړی دی چې خپل پیغمبر ذات را لګلې دی نو وي اوس تاسو دغه شکر ادا کړئ الله فرمایي فذكروني تاسو ما یادوي نو اذکرکم زب تاسو یادوم یو عالم دی هغه کې چې عجیب خبره ده چیرته اولاد د خاور نه جوړ بنده ته وګوره او چیرته رب العالمین ته وګوره چې الله رب العزت د عرش ته پاسه بنده یادوي وای ته چې دلته په جماعت کې یا په کور کې په بازار کې الله یادوي وای ته د عرش ته پاسه الله یادوي څومره غټه خبره ده او ملائکه په مجلس کې دی نو ذکر دومره اوچت مقام دی چې ته چې الله یادوي نو الله ته یادوي الله فرمایي فذكروني ما یادوي اذکرکم زب تاسو یادوم او په دې یادولو باندې زموږ اوسه هیڅ قسم تاوان نکي موږ تاسو په رواني الله یادولې شو ک ناسم الله یادولې شو کوم لاسم الله یادولې شو کڅوک دکانداری کې الله یادولې شي کڅوک دکانی کې الله یادولې شي کې او خزه په کور کې په خلای کې الله یادولې شي کې جارو وهم الله یادولې شي هیڅ مشکل پکې نشته خو او ډیر لوی عبادت دی لیکن شیطان موږ ته نه پریږي نشي کولای الله فذكروني ما یادوم اذکرکم سبتاسو یادوم او دا ذکر دا سی عبادت دی چې دی کې الله تعالی موږ ډیرواله غوښته نور عبادتونو کې ډیرواله نه دی غوښته او ذکر کې ډیرواله ډیر دی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فذكر الله ذکرا کثیرا ولایات کې په ډیرو یادول سره نو د ذکر باره کې موږ ډیر یادواله غوښته دی او د دې وجه حدیث کې راځي اشاره نه فرمایي چې نبی علیہ السلام چې یذکر الله علی کل احیانه و نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام چې وو هغه اروخ الله یادول اروخته د اروخ یادول مطلب دا دی چې ډیر زیات به یادولو لکه مقصد چې جمعه ته ورنوتلم دعا به کوله کراوتلم دعا به کوله کته شناب ته نوتلم دعا به کوله کراوتلو ک نبی علیہ السلام وې د کېدلم دعا به کوله ک پاسېدلم دعا به کوله ټول الله یاداشت کړه په هر حال کې به الله یادولو الله تعالی فرمایي فذكروني تاسو ما یادوي نو اذکرکم سب تاسو یادوم واشکروا لي الله و زما شکریا ادا کوي ولا تکفرون او ناشکری مکوي نو حدیث بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مسلمان باندې الله د 400 موقع ور کړی دا چې په هر شي کې کامیابی ده څنګه وای کچیرتا د باندې تکلیفونه راشي مصیبتونه راشي د صبر وکي نه پاګه الله اجر ور کوي او کده باندې خاطر او خوشالي راشي او د الله تعالی شکر ادا کوي هغه باندې الله اجر ور کوي تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو دو خبره مخکې بیان شو یو ذکر او بل شکر اوس درېمه خبر الله بیانې الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو استعینوا بالصبر مدد حاصل کې مرسته حاصل کې په صبر کولو سره او صلات او په مانځ سره کته غواړي چې د الله د الله عبادت وکما او په دې کې سره مرسته کوم کوشي نو دا دوه کار کوم یو صبر کول الله تعالی او بل منځ کوم نو ان شاء الله چلا به سره مرسته کوم کوي حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و عائشہ رضی الله عنها فرمایي اذا حزبه امر وکله چې نبی اسلام ته کوم مشکل مخه تراغه نو نبی اسلام به مانځ تلاړو موږ به کاو مانځ باندې به الله نه غوښتنه کوله الله تعالی فرمایي یا ایه الذین آمنوا ایمان خوندانو استعینوا بالصبر د الله نه مرسته وغواړي په صبر کولو سره او صلات او په مانځ کولو سره صبر مخکې درس کې ویلو چې صبر بدرې قسمه دی
یو صبر علی المصائب په مصیبتونو باندې صبر کول دي چې تکلیفونه در باندې راشي مړی ژوندۍ مرستیاګانې تاوانونه او بل صبر علی الطاعات په نیکیو باندې صبر کول روزه کې صبر کول مانځه کې صبر کول jihad کې صبر کول او بل صبر عن المعصیت د ګناهونو نه صبر کول د غلا نه صبر کول د زنا نه صبر کول د غیبت نه صبر کول دا ټول صبرونه دي ان الله وبشک الله چې مع الصابرین د صبر کوونکو سره مرګره دی صبر ډیر ګران شی دی اصل کې صبر او ترخه دارو دي عربی کې دا ترخه دارو ډیر خړل ګران کار دی ودارنګ صبر مو ډیر ګران کار دی خو که چا صبر وکړلو الله د صبر کوونکو سره مرګره دی دین دی ویلي چې زمونږ کوونکو سره مرګره دین دی ویلي چې زرو جنونکو سره مرګره ما بلکې دا سی ویلي چې صبر کوونکو سره مرګره ما دا ځکه چې دا هر څه دین ټول د صبر نه جوړ دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دا اوس هغه بل خبر الله رب العزت بیانیم چې هغه دا چې څوک چې د الله په نوم باندې قرباني ورکړي د الله په نوم باندې شهید شي نو هغه د عام مړو په شان مګاڼه دا لوی عزت او قدر پکار دی دا آیت ولې نازل شو وې دا ځکه نازل شوی وو چې په جنگ احد کې ځنې صحابه کرام شهیدان شيو صحابه شهیدان شيو نو ځنې منافقانو به دا خبره کوله وې اسی ځانونه مړه که خوشی لاړل وې بچی یتیمان شو خزي کونډې شوي مورانه بوري شلاړه ارڅ لاړل وې الله رب العزت آیتونه راولېګل چې نه دا څنګه دا هغه د عام مړو په شان مړی نه دي هغه اخرت کې ژوند دي جنت کې ژوند دي هغه ته ډېر لوی درجه په شهادت ملو شي وي الله فرمایي ولا تقولوا تاسو مو ویل من هغه چا د پر یقتل فی سبیل الله چې او جل شي د الله په لار کې اموات چې د عام مړو په شان مړی دي نه د عام مړو په شان مړی نه دي بل احیاء بلکې هغه ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو دا غوي په ژوند باندې نه پوهیږئ الله وایي چې ژوند دي خدا سي ژوند دی چې تاسو دا غوي په ژوند باندې نه پوهیږئ دنیا ژوند نه دی هغه بارزخی ژوند او د جنت ژوند دی ولنبلونکم بشیء الله فرمایي خامخا به موږ امتحان کو پتا سو باندې بشیء پیوشي سلام علماء دا شیء کې دا تنوین چې دا لګوالي د پاره دینه معمولی غوند امتحان غټ امتحان هډر ځان دي وای پتا سو باندې واړه امتحانونه کوم ولنبلونکم خامخا به موږ امتحان کو پتا سو باندې بشیء پیوشي سلام من الخوف یعنی دارم کله کله به د اسلام په وجه باندې د دشمنانو نه ډار راځي نو دا د کې مطلق وسیږي والجوع کله به لګ راځي چې دین باندې چلیږي نو لګ به خامخا راځي کله کلام او نقص من الاموال او کله به نقصان د مالونو راځي والانفس او کله به نقصان د نفسونو راځي او الثمرات او کله به میوه کمه راځي چې دین کار کوي نو خامخا د شیان راځي بکی روزه کې ولګ او تندا او دارنګ په جهاد کې زخمی کېدل مړ کېدل او دارنګ نور د دین ډېری قرباني دي نو دا وټول راځي خو په دې به صبر کوي الله وبشر الصابرین او زیر اور کا صبر کوونکو تام الذين صبر کوونکی هغه خلق دي ذا اصابتهم مصیبت کله چغوي ته ورسی کوم مصیبت نو قالوا و انا لله چې بشک مونږ هم د الله یو و انا الیه راجعون او مونږ هم د الله ته ورګرځیدونکي یو څه مطلب و صبر کوونکی هغه څوک دي چې څنګه ور باندې د غم आवाज وشي د مرګ आवाज هغه باندې وشي او هغه سم دي سیدا سی وي چې انا لله و انا الیه راجعون الله و دا صبر کوونکی دي دانا چې د مرګ غاغ ور باندې وشي د مرګ आवाज وشي او د چغي او خو چغي وهي بیرسته و چې صبر کوم هغه صبر نه دی هغه نور به خود صبر کوي خیره پر خود جاړي نه نو وی الله تعالی چې دی الله وی زیر اور کې صبر کوونکو تام او حدیث کې رسول الله سلام مخکې مته ورځ ویلو چې نبی له سلام په مدینه منوره کې یو دیره باندې روانو دی وی خو دې زوی مړ شوی وو دا خزه قبر تناستا وا نو نبی له سلام ورته اسبری وتق الله وی صبر کو د الله نه وډار شه چې مو مجاړه هغه نبی رسول الله په جندلو هغه ورته ویل الیک عن یومان درشه وای تا ته معلومات ته په دې قبر کې زما د زړه ټوکړي پرتی دي وای زوی مړ دی نو کله چې نبی رسول الله ته لاړلو چا خزه پوی کړه وای دا خو نبی رسول الله ته په جندلو هغه ویل نه اړه خپشو په منډه راغله رسول الله سلام ته وای یا رسول الله اصبروا یا رسول الله اوس صبر کوما نبی رسول الله ورته وای انما الصبر عند الصدمه الاولى وای صبر په اول وخت کې فائدہ رسي په اول وخت کې خوند دی دا چې تاسو وجړل نور د وس نه رسیږي نو خامخا صبر کوي الله تعالی فرمایي وبشر الصابرین او زیر ور کې صبر کوونکو ته صبر کوونکي څوک دي مالته الذين کسان اذا اصابتهم مصیبه کله چغوي ته مصیبت ورسیږي نو قالوا غو دا سی و انا لله چې موږ د الله یو و انا الیه راجعون او موږ الله تعالی ګرځیدونکي یو نو موږ تاسو الله دې موږ تاسو بچ کړي مصیبتونو نه حکم مصیبت را ورسیږي نو د سی بوج انا لله و انا الیه راجعون ځنه خلک چې قالوا ان الله قالوا بکنه وای ځکه چې قالو دی دغه مطلب دا چې خلکو دا خبره کوي نه کومه به خدا مطلب اکثر خلک دسی کوي ډیر ساده خلک قالو ان لله قالو بنو ان لله بوي چې قالو دی به مطلب دا چې ته بل چا کیسه کوي خپل خو نه کوي
نو الا لله چې موږ شک بشک موږ د الله او ان الیه راجعون موږ د الله تور ګرځیدونکو الله فرمایي اولای کدا کسان چې دی علیهم په دی باندې صلوات من ربهم یا ربانی طرف دربنا او رحمتونه دي چې څوک داسې کار کوي. عبد الله ابن عباس ته یو ځل روانو په لار باندې وې پوخ سور چا ورته چې مشر زوی د مړ شو او هغه ویل چې ان لله و ان الیه راجعون سم د سیدو خنا راکو شو او د سیو کو درکاته مونږ یو کو نو روان شو خلکو ته ویل بس ما غته وکړه چې الله غوښتل الله ویلی واستعینوا بالصبر والصلاه وې صبر وکړو مونږ وکړو ما دوړه وکړل نور د الله کار دی وې بیا چلاته په لار کې چا ورته جنګ نه دی مړ دروغ اوازم دروغ نو مطلب دا دی چې موږ اوسو وظیفه چې د مصیبت او د غم په وخت کې صبر کول او موږ کول اولئک الله وذا کسان چې دی علیهم په دی باندې صلوات او مهربانی د ربهم طرف ربنا او رحمتونه دي اولئک والله وذا کسان چې دی هم المهتدون ام دوی د هدایت والا دي چې صبر کوي. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. خداوس جو بل شوبه شک او شوبه دغه جواب الله کوي هغه داسي چې دا صفا او مروه چې په خاص مانو کې وړي وړي غونډه کوي اگر چې اوس ختم شي وي اوس هغه نه خیالامي سره پاتې دي نو یا غونډې ختم کړي دي الته برنډي جوړې کړي آبادې دي دغه صفا او مروه غونډې چې وي په دې باندې پوخا د جاهلیت په زمانو کې بوتان لګیدل په یو غونډې باندې اصحاب نوم لګي بوت لګیدل بل باندې نایلا دې نمونه دا بوتانو نو کافرانو به دې کې منډه را منډه وهلې او دا وي ثواب غنلو. دا یو خبره. دویم نمبر د مدینی خلک چې هغه به چې کله هغه زمانه کې حج ترات الله هغه زمانو کې هغه حج کاو چې کله وراتل نو په لار کې یو بوت منات بوت لګیدل نو هغه به منات بوت نه طواف وکړ او بیا به صفا مروه کې منډه نه والي وره بیا موږ هغه بوت خپکی دلته نور بوتان دي دلته نور بوتان دي بیا غره نه خپکی. نو کله چې د اسلام دین راغی د اسلام په دین کې د صفا او مروه ترمنځ د منډي وهل چې دي زموږ د امام سي مذهب کې دا واجب دي سایه دي ته وای سایه واجب ده. نو دا سایه چې د بیت الله شریف منځ کې منډه تړي وهلو دا واجب دي. نو د خلکو زړونو شک را پیدا شو خلکو زړونو کې دا شک پیدا شو چې دی باندې هم کې بوتان ولاړو دا خو د جاهلیت د زمانه خبره ده او هغه نور خلکو چې مخ سره هغه وخت صفا مروه سایه کول نه دا به ضروري کو ضرور بنوي. نو الله د آیات راولېګلو چې نه صفا مروه د الله د دین نخي په خاص زمانو نه دا بوتان خلکو پیروسته لګولې دي او د صفا مروه تاریخ چې دی هغه موږ دوستو په اسلام کې معلوم دی چې دا چې کله ابراهيم عليه السلام بیبي هاجره په مکه مکرمه کې پرې خودله او هغه سره چې کوم خوراک او اسکا کو ختم شو نو ماشوم یې ته وګه شو اسماعیل علیہ السلام. نو په دغه وخت کې بیبي هاجره چې د صفا غونډې سره وختله او هغه دی خو وبکتلې خو نه وی بیا د مروه غونډې سره وختله بیا د صفا غونډې او چکرې وهلې دي. نو هغه د الله د دین لپاره قرباني ورکړې و نو الله باندې د عمل دومره ګران شوی دی دومره الله ته خوښ دی چې د بیبي هاجری هغه تاریخ تر قیامت پورې یادګار ژوندې وساتلو او چې څومره لکونه اجیان زی نو ټول به دغه په قدم باندې قدم دی او د صفا مروه ترمنځ به څه کوي سایه به کوي. دا سایه هغه زمانونه ده روسته کچا بوتان په لګولې وي دا خو روسته خبره ده خدا د الله د دین نه خري. الله فرمایي ان الصفا والمروه بشک صفا غونډه او مروه غونډه چې دي من شعائر الله دا د خاص نه خو د دین د الله نه دي. فمن حج البيت چا چې حج کو د بیت الله شریف او اعتمر عمره وکړه فلا جناح علیه اس ګنا نشته پغه باندې ان يطوف بهما چې طواف کې په دې دوړو باندې چې تک راته وکي دوړو ترمنځ د ګناه خو په خود نشته خو بلکې ضروری دي خو دلته لازم کې ویلي دي چې هغه خلکو ګناه شک وبزل کې نو څه دا خبره وکړه ومن تطوع خيرا الله وچا چې زیتینی کې وکړه نو خوشاله سره زیتینی کې وکړه فإن الله شاکر علیم بشک الله قبلون کړي او پوی ذات ته شاکر چې د الله په صفاتونو کې راشي مراد قبلول دي د بنده په صفت کې چراشي بیا مراد ته شکر وستل دي الله خو چا شکر نو باسي نو معنا به قبلول وي چې بشک الله تعالی چې شاکرون قبلون کړي علیم پوی ذات ته. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب دا اوس د علماء زمواري الله بیانوي اسی عام خلک وایي چې د علم به وسان کوي خو د الله په نسبت باندې ډېر ګران کار دی ولی ځکه چې تاسو یو مسله معلومه وي او ګناه ته معلومه دا ګناه کیږي نو که اوس ته نه منې کې نو لوی ګناګار جوړیږي کوم نه کې لوی مخالفت تر سره جوړیږي دا خو مشکل دی سب مخکې چې خلک ګناه کوي نو که اوس سره پاسيږي خلکو ته چې دا کار مکوي مثال پتا ور واده کی یا په بل مجلس کې ګناه کیږي ته یې مې کوي نو خلک دا نټول خپکی مشکل دی او کوی چپا د کیږي نو ګناګاریږي نو ډېر لوی مسؤلیت دی خو چې څوک پیږي. الله فرمایي ان الذين بشکا کسان یکتمون چې پټویم ما انزلنا چې موږ را لګري من البينات د واضح دلیلونه او الهدى او د هدایت نام من بعد پستاغنا ما بیناه للناس چې موږ بیان غ خلکو ته په کتاب په کتاب کې څه مطلب الله وي هغه خبره چې ما په خپل کتاب قران کې خلکو تراولې غلیم او عالم په پويږي او به پټوي
الله فرمایي اولای کدا کسان چې دی یلعنهم الله پدوی الله لعنت کوي ويلعنهم اللائنون پدوی لعنت وای لعنت کوونکی خلق اے الله په لعنت ټول لعنت کوونکی مخلوقات په لعنت وای چې اے عالمه ته خو په دې استاپ مخکې دا ګناه او دا جرم کېدل او ته چپ ولې ناسې خاموش ولې ناسې په کار چوي دی وای خو دومره خبره ده چې الله تعالی مونږ باندې د وس مطابق بوجا چولای حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فليغيره بيده څوک چې ناروا کار وګوري نو په لاس یې منکی خو په علم ستې کده لاس ته منکه او لاس مطلب په زور دی منکی کده زور طاقت نه وو فبلسانه په چو دی منکی په خله دی ورته وي چورور دا کار ګناه مکوا کدا طاقت نو فبقلبه وی په سره منکی سره منکی دل دا مطلب چاغه نه ذکر کو کی بد دی وګنی عمل نو دا سړی چې دا کمزوري درجه ایمان والا دی او که بیخي بد عمل ورته بدم نخکاری او هیڅ پروا نه کوي نو د مسلمانانو کې به شک دی الله رب العزت فرمایي اولئک دا کسان چې دی لعنهم الله په دوی لعنت کې الله تعالی ولعنهم اللعنون په دوی بلعنت کې لعنت وایي خلک الا الذين تابوا مگر هغه څوک چې توبه ویسته د خپل غلطۍ نه یو غلطي کړې ده نو بیا وروسته توبه ویستلام لکه مثال یو عالم خلکو ته غلطه مسله وکړه پوه نه شو وروسته به پوه شو بیا هغه توبه وباسي هغه شرط دا دی چې خلکو ته بیان کوي ځکه خلکو ته روان دي الله فرمایي الذين مگر هغه کسان تابوا چې توبه ویسته واصله اصلاح وکړه د خلکو وبینوا بیان وکړه ګور دي کې بیان هم شرط دی د عالم په توبه کې بیان هم شرط دی چې د خلکو ته بیان هم کوي ځکه کده بیانونه کې نو خلک خو دا خو سم شي خلک چې گمراه شي وي یا وس کوي الله فرمایي فولای کدا کسان چې توبه علیهم مهرباني کوم په دوی باندې وانا التواب الرحیم او توبه کولونکو او رحم کوونکو امام ان الذين كفروا الله بشکا خلق کافران دي او ماتو چمړ شلو وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافران دي الله دوی کافران وی الله اولای کدا کسان چې دی علیهم په دې باندې بلعنت الله د الله لعنتونه وی الملائکه او د ملائکه لعنتونه به وی الناس او د خلق لعنتونه به اجمعین د ټولو څوک چې کافر وی او همدا چې د کفر په حال کې مړ شو دا خبره څنګه کوي چې هر څومره سخت کافر وي او مسلمان شون الله بخي تر مرګ وخت پورې الله د توبې دروازه خلاص پرې مهرباني ده خو کله مرګ وخت پورې توبه ونی وستره مړ شو نو په دې سړي باندې د الله لعنت هم د ملائکه د ټولو خلق لعنت دی خالدین فیها همیشه وسی کی په لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب وسبق بن کړي شي دوی عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی ته انتظار وکړي شي مهلت ور نه کړي شي چې کله د مرګ فیصله وشي لعنت بارکی دلته لعنت تو سره راغی علماء چې لعنت ډیر سخت شی ډیر سخت شی نبی له صلوات والسلام بچا باندې لعنت نه ویرو حتی چې یو صحابي یو ځل بوخه سورو او خلق سستوا داغه وی ش لعن الله ويو زب الله دې پتا لعنت کی نبی له سلام دا چا لعنت ویلو پلاني صحابي وای موږ سره مزه وای موږ ځان سره لعنت نه پریدو وای یو خل دا باندې لعنت شوی دی او لعنت نبی له سلام بيخي نه خوولو ځکه لعنت معنا ده الله د رحمت نه لری کېدل دیو جنا زموږ د علماء فیصله ده چې څوک چې تاسو یقیني په کفر معلوم نه وي نو هغه باندې بدل لعنت نه وای لعنت په نه وای او کلعنت په ویلو لعنت راځي واپس پتا باندې تلانت کی او کافر کوم کافر باندې لعنت پوي جندي کافر باندې وای ولی وای څنګه هغه مسلمان شي کېدی شي که مسلمان شي لعنت بچته دی پتا ترازي کده سي کافر وي چې هغه په کفر سره مړ شوی وي او دا کفر یقیني وي نو هغه باندې لعنت ویل شي لکه فرعون شو ابو جهل شو دا سينو خلق شو نمرود بیا په ویل شي او کله چا نو مو نخلي د سی وای چې په دروغجنو د لعنت وي یا په زناکارو د لعنت وي نو دا سیده دي کې مشکل نشته تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب الله فرمایي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم د دې ځنه اوس څلورم باب د دوی مېسي شروع کیږي تر یو سل شپږ یو نمبر آیات پورې او په دې باب کې اعاده د توحید الله تعالی د په دویم ځل باندې د الله یواله په دویم ځل بیانېږي او دا الله رب العزت دې لپاره بیانې چې رد د شرک فعلی وشي چې په اعمالو کې شرک مراولي او په دې باندې اته عقلي دلیلونه بیانېږي او بیا الله تعالی رټنه ورکوي مشرکانو ته او بیا رد په تحریماتو د غیر الله چې الله نه بغیر د بل چا په شان په نوم باندې شان محرموي او دا رنګ رد په باطل دلیل دا غوي باندې چې هغه چې موږ دا هر څه چې کوو دا موږ ته پلارو نیکنه را پاتې دي کوفر می زه موږ کوو الله وینا نه دا خبر پلارو نیک دلیل نه دی دلیل د الله کتاب او د نبی رسول الله حدیث نور دین دی ټول دي کې کوو خصيدا کدی کې نو پلارو نیک دلیل نشي جوړېدل او کپلارو نیک دلیل جوړېدل به هیڅ پیغمبر ته ضرورت نه
او هیڅ کتاب ته ضرورت نه و ځکه هر چا خپل پلارو نیکه شته مغه څه وتلای کنه نو پلارو نیکه دلیل نشته جوړیدل الله فرمایو الہکم او تاسو کارساز چې دی الہ واحد کارساز یو دی تاسو د عبادت لایق چې دی هغه یو ذات دی لا الہ نشته لایق د عبادت او د بندګۍ الا هو مگر هم دی والله دی الرحمن الرحیم چې عام مهربان او خاص مهربان دی عام مهربان دا مطلب چې په دې دنیا کې که دوستان دي که دشمنان دي الله په رحمتونو باران دی حتی چې د مسلمانانو کافر ته خرسي الله په رزق پینا باندې عام مهربان دی او الرحیم په آخرت کې خاص مهربان دی په مسلمانانو التبه په کافر رحم نشتا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا اوس د الله د قدرت دلیلونه دي موږ تاسو پښتو کې خلک وای کړه چې الله موږ نه دي لیدل خو په قدرتونو پیژنو قدرتونو نو موږ د الله قدرتونو ګورو دا غیر نظر ته معلومیږي چې الله شته دی نو هغه قدرتونو اوس په دې آیات کې بیانېږي دې ته دلایل عقلیه او عقلی دلیلونه الله فرمایي ان فی خلق السماوات بشک په پیدائش د اسمانونو کې ول ارض او د زمکو کې واختلاف الليل په بدلیدو د شپو کې او نهار او د ورځو کې څنګه شپې بدلی کله شپه وګد شي کله ورځ وګد شي کله شپه یخوي ورځ ګرمه کله ورځ یخوي شپه ګرمه دا بدلون پکې راځي والفلک التي الله هغه کشته او هغه سمندري تیاریم تجري چې روان دي په بحر په دریاب کې بما ينفع الناس هغه چې پیدا رسوي خلکو ته وما هغه باران انزل الله تعالی را لېږي من السماء د اسمانه من ماء دوبونا فاحيا به الارض چې پاغه سره راشنه کوي او آبادوي زمکام ژوندې کوي زمکا بعد موتها پس سوچوالي نام وبث بیا او چلا خور کړي په دې زمکه کې من کل دابه هر قسم ژوند زنده سرم وتصریف الرياح الله اړوي بادونام او صحاب المسخر او غوري چې تابعدار دي صحاب المسخر یا غوري چې تابعدار دي بین السماء په منځ اسمان کې او ارض او زمکو کې لآیات په دې ټولو کې د الله د قدرت نخي او علامې دي خل قوم يعقلون هغه قوم د پر چا عقل لري ګوري په پیدائش د اسمانونو د زمکو کې اسمانونه الله رب العزت پیدا کړی زمکو کې مختلف قسمه غرونه سیندونه او قسم مخلوقات پیدا کړی دي او داغه نه پس اختلاف د شپې ورځې پیدا کړی دی اما هغه یو نظام دی ګورو کله اوس ورځ د پوګدیدو د شپه پلنډیدو دا او منه بیا ورځ پلنډیدو شپه پوګدیدو دا څوک کې دا الله ته او دغه رنګه وې دریاب کې کومه د سی وړتیګه ورځو کانه یا اوس پنه ورځو اغله نبی خلزي لیکن لولو کشته په رواني دومره کشته په رواني دي چې په میاشو ډکیږي نه تیاری په کې یاوي میدانونه دي په کې وټرونه دي په کې جماعتونه دي په کې او رواني وي نو دومره غټه کشته دریاب منځ کې روانه ډوبېږي نه دا چا وې دا الله رب العزت رحم دې چې بندگانو لپاره د امکانات برابر کړی دي ځکه دی وی چې نه بلې و چې تاسو څنګه پورې وته دا امکانات برابر کړی او دې کې پیدي د خلکو لپاره دا اوسنه ساينس په دې باندې اوس خلک کاني شي وي چې کوم ملکونه چې د سین دریاب په غاړه نږدې دي نو هغه پرمختګ ډیر زیات کړی لکه جاپان دا په منځ کې دی د اوبو په منځ کې دی څومره پرمختګ یې کړی دی ځکه مایان فاو ناس په دې کې ډېر فائدې دي کوم ملکونه چې د وچ نه لري او د دریاب لري پراته وچه کې پراته دي لکه زموږ افغانستان نو هغه پرمختګ نه کړی لکه موږ تاسو دریاب تلار نه لرو او هغه باران چې د الله تعالی د اسمان را لېږي هغه باندې وچ اسمکا د سویله کمړه الله راځوندې کی او په دې اسمکه کې دا قسم زنده سره الله خور کړی دي دا حیوانات ځنه حیوانات وړه د شي چې موږ ته نوم ناراضي او الله بادونه اړه راړي کله دې طرف نه باد وی کله دغه طرف نه وی کله دې طرف نه کله دې طرف نه نو دا قسم بادونه دي دا بر طرف چې کوم باد هغه ته باد د بور وای هلاکت والا باد دی د کوم طرف چې کوم باد هغه ته باد صبا وای د رحمت بادونه دا بادونه الله رب العزت تعالی راړي او ریزي پاسمان کې تابعداري دي نه اوا کې دي نو زمګه کې دي مینس کې تابعداري د الله تعالی وې دا ټول کې سوچ فکر وکي نو دا ټول د الله د قدرتونو نخري خو هغه چا د پاره چې څوک عقل ولري فارسی کې شعر دی فارسیوان شاعر وې برگ درختان سبز در نظری هوشیار هر ورکه دفتر اس معرفت کردگار وې داشنیش نه پانه پونه کې وې دې ته وګوري په دې هاري او پانه کې د الله د پیژندلو پوره کتابونه دفترونه پراته دي وې څنګه وې هغه داسې چلاندې وچه خاور وګوره او پاسونه کې شنه پانی وګوره کې وبد کوم ځای نه راغلي او بیا پاره کې میوه وګوره او هغه میوه کې قسم خوندونه تروش خوک تریخ هرنګ پښتا نو دا څوک کوي کته چې دا په خپل کېږي نو بیا په ټول یو شان پکارو دا چې بدل رنگونه او بدل خوندونه ور کوي دا یو خالق لري کنه خو من الناس من يتخذ من دون الله اندادا الله فرمایي ومن الناس يوزن د خلقنا مناغه څوک دي اتخذو چاوي نس یو غني من دون الله بغیر د الله نه اندادا نور شریکان وزن خلق د الله نه بغیر نور شریکان نیولې دنیا ته نه ډکدا عیسی علیه السلام اوس هغه اعلان کړی دی په دنیا کې چې مسلمانانو موږ زیات شي
په خاص زمانو کې الحمدلله مسلمانان زیاتو خو اوس موږ اوسو د غفلت او د ناراستۍ د وجه نه هغوی دا اعلان کړی دی چې موږ زیات یو په دنیا کې. نو چې څومره عیسویان دي هغوی الله سره شریکان جوړ کړي دي. عیسی علیه السلام یې د الله شریک جوړ کړی، بیبي مریم. یهودیان عزیر علیه السلام الله سره شریک جوړي، هندوان نور بوتان د الله سره شریکان جوړي، قسمه قسم قومونه دي الله سره شریکان جوړ کړي. الله تعالی فرمایي من الناس زن خلق من هغه څوک دي تخذو چې نسی او غنی من دون الله بغیر د الله انداز نور شریکان یحبونه ما سره داسې محبت کوي که حب الله پشان د محبت الله. د محبت خپل درجه دي، محبت په خپل درجه کې هر چا سره جایز دی او درجه نه زیات شي به ناروا دی. لکه مثال په تور باندې د مور او پلار سره محبت کول د عبادت دی، د علماء سره محبت کول د عبادت دی، د نبی علیہ السلام سره محبت کول د عبادت دی، خپل الواز سره محبت کول د عبادت دی. خدای خپل درجه دي، که درجه نه زیات کو نو بیا ګناګاریږي. لکه اوس پیغمبر سره محبت کې خود خدای درجه ته بنه رسول کې سوانو تر رسوله د محبت او جناغي خدای ته ورساو بس کافی شو. همدا غرن الواز سره کور ولا سره مینه کوي خو ته اندازې ته بنه رسول چې ته حرام او حلال پرې نه در چې خپل اندازه ده. نو دوی چې وو دوی يحبونهم و يخبروا بوتانو سره محبت کا که حب الله په شان د محبت الله. نو موږ تاسو الحمدلله دار چا محبت پیژنو په خپل درجه کې دار چا خپل محبت دی. ما درته ویل چې د صحابه سره د صحابي په درجه کې محبت، د پیغمبر سره د پیغمبر په درجه کې محبت، د امامانو سره د امام په درجه کې محبت، د اولیاء سره د ولی په درجه کې محبت پکار دی. د خپل درجه نه مخکې کول دامن دي. لکه څنګه تاسو په دې وطنونو کې نقل مشهور دي، په خاص مخالک نه پوهیدل نه پوهیوا چې پښتنه ته کړو چې پلانې در باندې ډېر ګران دي کله هغه چې یار بس حیران د کلمه کوسو هم چې دار باندې ډېر ګران دي نو بیا خبر کیو کوغه نو دا سادهګي وا نه الله سره څوک نشي برابرې دلې د دې نور خپل قدر عزت په خپل ځای باندې دی خدای نه پلان دي درجه کې د الله سره په مساوینا. الله فرمایي ومن الناس زن خلقنا منا تو يتخذوا چنسی غنی من دون الله بغیر د الله انداد نور شریکان يحبونهم دا سره داسې محبت کوي که حب الله پشان د محبت تعالی. والذین الله فرمایا کسانامونو چې مان راوړي اشد حبا لله هغه ډیر سخت کلک دي په محبت کې د الله سره. د کلک ایمان خاون چې هغه د الله سره کلک مینه لري، د بل چا سره ډیر زیات مینه دوی د خدای ته مینه نه لري. ولو یرا الذین او چې ته وګوري هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي اذ يرون العذاب کله چې هغه عذاب وګوري ناغلی په دې خبره باندې کانی شي چې ان القوه لله جميعا چې بشک قوت او طاقت د الله سره دی ټولو. وان الله بشک الله رب العزت چې شدید العذاب الله د سخت عذابونو والا دی. نو کدی دوی په دې خبره پوهیدلې چې قیامت کې د سخت عذابونه دي نو دوی به شرک نه وای کړي. الله فرمایي صبر الذين کله چې جدا کړي هغه کسان وتبعوا چې داوی تابعداري کړي شوی دا یعنی مشران کله چې مشران جدا شي په قیامت کې من الذين دا کسان اتبعوا چې تابعداري کړي د کشرانو نام یعنی هغه خلک چې گمراه او خلک ځان پسې گمراه کول قیامت پر ورځ باندې ودوی دیو بل جدا شي ورا اول عذاب او عذاب وګوري په خپل سترګو باندې وتقطعت بهم الاسباب او ختم بشي دیو بر سره خپل ولی او تعلقات دا ختم شي شاګردي او استاذي مو ختم شي. وقال الذين اتبعوا ابو يا هغه کسان چې کافران دي لو ان لنا کرتن و ارمان چې موږ ته واپس تلل وې دنیا ته فنتبرأ منهم من بده خپل مشرانو داسي جدا شوي وې کما تبرؤوا منا لك دوی چې جدا شو زمونږ نام كذلك يريهم الله دارنګ خیر الله تعالی اعمالهم دوی د عملنا خسرات عليهم د وجه د افسوس نه پدی باندې چې دا سزا د مجرمانو د پاره چې افسوسونه کوي دا به سزا ده. وما هم او نبی دی بخارجون وتن کی من النار دورنا. یا ایها الناس ای خلقو کلوا خری مما دا غسنا فی الارض چې پسمه کې دی حلالا حلال او طیبا پاک. دلته دا اعلان عام دی ټول دنیا خلق تعالی وي اے د الله بندگانو هغه څه خوري چې حلال وي او پاک وي. نو علماء وي ځنه شیان خدا سي دي چې هغه حلال دي خو طیب نه وي، ځنه شیان داسې چې طیب وي حلال نه وي. لکه د مثال په تور باندې سپید او خر دی دا چې دی حلال نه دي دی باندې که ته هر څومره الله اکبر وې چاړه پیرا کاږي نو هغه لریږي نه خو البته یو خبره زموږ فکر کې دا هغه دا چې الله اکبر دې پیویلو حلال دکړلو نو څرمنې بیا پاکه ده څرمنې بیا څه پاکي او ځینې شیان داسې دي چې هغه اصل نه حلال دي خو چې ته په الله اکبر ونه مرداريږي لکه میګه وزا او غواشو هغه دا اصل نه حلال دي خو چې هغه باندې الله اکبر ویلو هغه طیب شو پاک شو هغه ګندوی نه تنه وته او کچیر ته تا په الله اکبر ونه ویلو بیا هغه مردار نو دلته الله دا دوړه شرطونه لګي چې یو شی بد اصل نه حلال وي او تا به حلاله پکړی وي او ګندوی نه به تنه وته وي طیب وي بیا به خوري. الله تعالی فرمایي یا ایها الناس ای خلقو کلوا خری مما دا مالو نافل ارض چې بسمه کې دي حلالا حلال طیبا چې پاکیم.
ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان په قدم باندې قدم مګدئ شیطان بتا ته وي په باطلو پیسې ولګاو په حق یې ملګاو اسی ما د دې ښکار نمونه کوم چاله وي چې په جماعت کې یو 50 روپو ته ضرورت نه څوک نه ورکول تیار نه دا سوالګر ګرځي څوک یو روپې نه ورکړي خو په نصارو باندې هر ورځ خلک 50 روپې ورکړي مثال په ویډیوګانو باندې خلک پیسې لګي او دا چې په نورو نارو کارونه دي پیسې خلک لګي خو د الله په نوم باندې 20 روپې ورکول تیار نه دي دا شیطان قدمونو تابعداري ده الله تعالی فرمایي ولا تتبعوا تابعداري مکو خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشکدا شیطان چې دی لکم تاسو د پاره عدو مبین خکار دشمن دی انما یامرکم بشکدا شیطان تاسو ته امر کوي بالسوء په بدو کارونو باندې او فحشاء په ناروا او به حیا کارونو باندې ګورا و چې کله ناروا او بد کار وي هغه کې درته وي پیسې ولګوام لکه مثال په تور په واده کې په ډمانو پیسې ولګوام او دارنګ په ویډیوګانو پیسې ولګوام تلویزیون کو تراو د فحشاء د به حیا په دې کې درته پیسې لګول وای او ان تقولوا جتاسو یا الله په الله پوری ما هغه خبر لا تعالی مون چې تاسو پېنه پويږئ چې الله پوری خبر ځانه جوړی کې چې تاسو پېنه پويږئ تاسو به کله کله رادوګانو نه اورئ داسې خلک چې هغه دیني علم نه لري یا کله لري ډیر کم هغه لوی پیسې ورکړي چې دا شی جایز دی لکه ځنه خلک موسیقي جایز ده دا شی جایز دی د صفتی ورکړي نو الله واذا قيل لهم اتبعوا او کله چې ویل شي دوی چې تابعداریو کما دا تنزل الله تعالی علیه لګلې نو قران کریم نو قالو دی وای بل نتبعوا بلکې مو خو تابعداري کوو ما د هغه څال پین علی چې موږ پیدا کړی پاغه باندې آبا انا خپل پلار او نکوم وای بس دینونو ته ضرورت نشته د پلار نکو چې سره تبلیغ دي اماغه کوم اولو کان اباهم الله وای اگر چې پلاران د دوی لا یاکلون شیئا چې نه پویدل په هیڅ شی باندې ولا یهتدون نه په سملا روانو الله فرمایي چې ټیک د چاپلار یو نیک سړی وی عالم تیر شوی وی دیندار وی نو کله داسې پلار تابعداري وکړي ډیره خبره ده خو کله چا پلار طالب نه په بین پویدلو په خپل مانځ نه پویدلو او توس وای چې پلار پسې روانه من دا حکم ده او که پوی پلار وی هغه پسې تل پکار دي رسول الله یوسف علی السلام واقع راشي چې یوسف علی السلام فرمایي وتبعت ملت ابای وای ما تابعداري کړې د ملت د خپل پلارانو خدای پلاران څوګو داغه پلار یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام ابراهیم علیه پیغمبرانو داغه تابعداري پکار ده بیا خو کدا سي پلارو نکوي چې غریب په خپل مانځ نه کوي او تور پسې روان وي نو دې خو داسې مثال دی لکه وړوند پسې چې بنا سره ځان د کمر نه وګورځي وړوند خو نه ګوري د کمر نه وګورځي او ته پسې روغ ځان وګورځي الله رب عزت فرمایي اولو کان اباهم اگر چې پلاران د لا یاکلون شیئا چې نه پویدل په هیڅ شی باندې ولا یهتدون په سملا روانو و مثل الذين كفروا الله فرمایي مثال دا کسانو چې کافران دي کما مثل الذي پشان د هغه کسیم ينعقو چې چغي وهي اوازونه کوي بما هغه چاته لا اسمعون چې نوري الا دعاء مگر بلنا و ندان او چغ اواز څه مطلب الله فرمایي د زنو خلکو ته چې دین بیانای د دې داسې مثال دی لکه میګو وضو ته چې خبرې کوي میګو وضو د سړي आवाज اوري خو پیږي نه چې دا څه وراته نو انسانانو کې د سشتا بشمار ډیر دي سمون کان دی بکمن ګونګیا دی او من داند دي فهم لا یاکلون دی عقل لریم یا ایه الذین آمنو ای ایمان خوندانو کلو تاسو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاک هغه مال چې ما رزق درکړی حلال مال خورئ علماء وایي د حلال مال دا برکت دی چې څوک حلال مال خوري نو په مال کې به او رزق کې به برکت وي یو دویم د الواد به الله نه کمل راولي نه فرمانی بنه کوي څوک چې حرام مال خوري په خپل او په بچیانو باندې دغه رزق کې برکت هم نوي او بچیان به اکثر نافرمانه خيږي نو یا الذين امنوا ایمان خوندانو کلوا خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاک هغه رزق نه چې ما درکړی تاسو ته واشکروا لله او شکریا او باسد الله د پاره شکر ادا کړه الله ان کنتم ایاه تعبدون که چرته خاص تاسو د الله ته عبادت کوونکی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اوس حرام شین الله بیانوي دا هغه قطعی حرام دي چې په دې کې د هیڅ چا شک او شوبه نشته او د دینه بغیر نور شین هم ځل احادیث کې راغلي حرام خدا د سړي چې بیخي قطعی دي الله فرمایي انما حرم بشک الله حرام کړی علیکم پتا سو باندې المیتۃ مردار حرام ده مردار په دوه قسمه ده یو هغه د ذاتی مردار وی لکه خر او سپي مخکې مونږ ویل خنزیر یو هغه د چروسته مردار شي لکه غوا میګه وزا چې بغیر علالي نمړ شي دا دوړه مردار دي و انما حرم علیکم المیتۃ حرام ده پتا سو باندې مردار خو ناروا ده لیکن د مردار د څرمن نه استفاده کول جایز دي چې د مردار څرمن رنگ کی نو هغه کې بیا هغه نه ګوډه موډه جوړول شي ودم حرام ده پتا سو باندې وینا حکم وینا حرام ده هغه وینه چې هغه بيدون کې وینه وی چې څاروي لاله هغه کې تیز وینه چې وزي دانا روا ده سخت نجس او سخت ګنده ده هغه سخت ناروا ده زموږ تاسو په دې وطن کې ځنې خلک ناپوه په خاص زمانو کې په خا وای د شکار کاو ځنې خلکو چې په هغه زمانو کې به د شکول چې دا کله به څاروي علالاو د علالي په وخت کې به څاروي ته داسې لګن یا خانک کې خودلو
او به هغه نه وینا هغه کې ډب کړل او کله کله به خلکو ځانونه به غړول او کله نه کله به داسې کول چې به وې چې دا مریض ته ورکاو حالانکه دا ناروا او حرام دي نو الله رب العزت فرمایي ودم او حرام ده پتا سبحانه وینا بيدون کې بل ځکه ان شاء الله بل صورت کې براشي چې د وینا مراد چې لحم مسفوح هغه دم مسفوح بيدون کې وینا ولحم الخنزير او حرام ده پتا سبحانه الله فرمایي حرام ده پتا سبحانه غوخه د خنزیرم حرام ده پتا سو غوخه د خنزیر نو په تاسو تمام مخ کې ویلا چې لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرام ده خنزیر نجس العين دی او زمون په مذهب کې د حناف مذهب کې چې دی دا خبره ده چې خنزیر بالکل نه صفا کی داغه د هر څه استفاده منه ده هغه د وختانو نه داغه د وازنه داغه د اډو کینا او دارنګه داغه د غوخه دا ځنې اروپאי ملکونه چې دي پاره کې د خنزیر وازه په شامپو کې غړيږي یا ځنې دا انرژي نه چکم دي انرژيانو کې غړيږي یا ځنې صابونونو کې غړيږي نو کچیر ته چاته معلومه شي دا شی به ناروا دي هغه بیان استعمالي د دې وجنه خبره غوړه خبره ده چې زمونږ اوسو په دې بلکې هغه شی موږ استعمال کو چې کوم شیان زمونږ اوسو مسلمانانو هیوادونو کې جوړیږي چې کوم کفر هیوادونو کې جوړیږي هغه نظام ساتل پکار دي الله تعالی فرمایي ولا احمر خنزیر او غوخه د خنزیرم وما واغه حرام دي په تاسو باندې اوهل به چاوا شوی پاغه باندې لغیر الله بغیر د الله نام د الله د نوم نه بغیر چې کوم شی په بل شي باندې حلال شي هغه حرام دی نو اواز چې د الله د نوم نه بغیر په بل چا په شوی وي هغه حرام دی دي کې ګوره هدایت ولري چې یو شی د بوت په نامه باندې شوی وي او دلالي په وخت خلک په الله اکبر مو یغه نه لري دا زموږ د فقه مسله ده چې الله اکبر پیول شي بیا نه لري الله فرمایي ولا احمل خنزیر او غخد خنزیرم وما اوهل او چواش وشي به پاغه باندې لغیر الله بغیر د الله نام فمن اضطر الله یتوک چې محتاج شو غیر باین چې نوی خوند اخیستون کې ولا عاد او نوی د حد نه تیریدون کې فلا اسم علیه پاغه باندې ګناه نشته دی څه مطلب مردار خو حرام ده خو کوس یو سړی په غرونو دشتو کې را روان دی او پاره کې چې په دې غرونو دشتو کې د دسي وګه شو چې د ولګي نمرې نو اوس زموږ استاد دین الحمدلله دا سانتیا دین دی وې خیر دی د لپاره د مردار خلل جایز دي خو دوه شرط به کې ولا کول څومره یو شرط دا ولا غلو چې دا به مردار نه چې خوراک کې د خوند لپاره ویني کې خوندونه به واخلي صرف دومره بوخري چې د مرګ نه به بچي او ولا عاد د حد نه به تیریم نه کوي زیاته بنخوري چې دې صرف هغه خپل ژوند په بچ کی نو کدا سکار چاو کو فلا اسم علی گناہ پینشتریم ان الله وبشک الله چې دی غفور الرحیم الله بخون کې او رحم کون کې دیم دې زینا علماء دا مسله را وستل دا چې د استقرار په حالت کې د مجبوری په حالت کې سخت مجبوری په حالت کې ځینې کارونه جایز دي نو الله فرمایي ان الذين يكتمون ما انزل الله ان الذين بشکا کسان یکتمون چې پټوي ما غس انزل الله چلار علی ګری من الكتاب په کتاب کې ويشترون به او چې اخلي پاغه سره سمنن قليلا پیسې لګي الله فرمایي اولای کدا کسان چې دی ما یکلون فی بطونهم دوی نه خوري په خپل خېټو کې الا النار مگر ور خوریم دا څوګو الله فرمایي هغه خلک چې د الله کتاب پیسو خرڅي لکه مثال په تور زه او ملایم عالم ما او څو را تزم کې او جیدات فیصله راوړي او هغه تزم کې او جیدات فیصله ما ته معلومه ده چې دا خو حق دی بل سړي دی خو زه په کې ګوتی او هم هغه فیصله غلطه وکما او دې لپاره غلطه وکم چې هغه پیسې واخلم نو دا کسان چې دی وي دوی په حقیقت کې دا پیسې نه د سور ور دی ورې خټه کې واچو الله تعالی فرمایي ولای کدا کسان چې دی ما یکلون دوینا چې په بوتونیم په خېټو کې لنار مگر اور چویم ولا يكلمهم الله الله به دوی سره د رحمت خبرونه کې یوم القیامت پورز د قیامت باندې ولا يزکیهم او نه الله د دوی ګناهونه پاکیم دا دوزخ کې چې مسلمانان سوزي دا د پاکوالي لپاره چې ګناه وسوزي خو د دې کس ګناه وسره سوزي نه ولا موجود لپاره عذاب الیم درناک عذابیم الله فرمایي اولئک الذین دا کسان دي اشتروا ضلالت چې دوی اخیسته د گمراهی بل هدا په هدایت باندې والعذاب وعذاب اخیسته بالمغفرت په بخنه باندې فما اصبرهم على النار چې صبر ور کوي ته پور د دوزخ باندې څه مطلب یعنی چې خپویږم په دې خبره چې دا خو زه ورته پیروانه ما او بیا دا کار کوي نو پور به څنګه صبر وکي واجب خلق دي لکه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای حیرانته دي خبره ته دا چې یو سړی خپ دې خبره باورم لري چې د دوزخ ورشته دی او بیا دې پیغام خوبونه کوي خپ دې یقین لري چې د دوزخ ورشته دی او چې زه سبي منځل کوم ورته سم بیا خوب کوي نو دا چې به خوندې سړی دی دا کیده څنګه دا باور د څنګه دی نشته کنه چې وای خدا بیا پر پاتېدلې به وای او عجیب خبره دی ته چې سړی وای جنت شته دی او خوشحالي او دې بیا خوبونه کوي وای څنګه چې جنت څخه خوريو کنه هغه پر خوري کول پکار دي الله تعالی فرمایي نو فما اصبرهم چې صبر کوي تعالی نار پور باندې ذالک دا په دی وجه بیان الله چې بشک الله تعالی چې نزل الكتاب علی گله دی کتاب بالحق په حق باندې و ان الذين اختلفوا بشک خلق چې اختلاف کړي په کتاب په کتاب کې
لفی شقاق بعید هغه په مخالفت لري کې دي د حق نه لري روان دي. څوک چې مثال اختلافات بې ځایه جوړي د حق نه لري روان دي. د مسلمان امت په دې وخت کې سخت اتفاق د ضرورت دی. څومره مسلمان متفق وي نو ان شاء الله د کافر رسول په نه رسیږي. او چې په معمولی خبرو باندې جنگونه ولانجي شروع شي فتنې شروع کیږي نو فتنو نه ځان ساتل پکاري. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. د دې ځنه اوس د دې صورت درې مې شروع کیږي تر 253 نمبر آیات پورې او دې حصہ کې jihad فی سبیل الله بیانېږي او په دې حصہ کې څلور بابونه دي. اول باب د دې ځنه شروع کیږي تر 195 نمبر آیات پورې او په دې باب کې اول ذکر د لسو خبرو دی د پاره د تهذیب الاخلاق چې انسانانو مسلمانانو اخلاق برابر وي چې هغه کې 15 خبره تعلق لري د زړه سره او 15 خبره تعلق لري د نور اندامونو سره او بیا بیان د څلورو خبرو دی د پاره د سیاست مدني چې د ملک نظام به څنګه چلے. لکه مخکې موږ دا خبره څو ځل کړې ده چې اکثر خلک دا ګمان کوي چې د حکومت به د کافرو حق وي او د حکومت به د بادعملو خلکو حق وي. نه، حکومت جوړ کړی اسلام دی، حکومت حق د مسلمانانو د علماو دی. نو دا چې اوس خلک نه پوه شوي دي زموږ خلکو ذهن داسې غلط جوړ شوی دی انګریزانو څو کاله خواري کړې ده نو هغه به انشاءالله په خپل ځای باندې راشي چې د علماو سیاست د انبیاو سیاست دا څنګه و. الله فرمایي لیس البر نه د نیکی پوره نیکی دا نه ده ان تولوا چې تاسو وګرځوئ وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق په لر طرف باندې او المغرب په بر طرف باندې ولکن البر لیکن سینې کی چې دا من دا غچا د امن بالله چې ایمان او باور ولري په الله باندې او یوم الاخر پرز د اخرت باندې والملائکه په ملائکو باندې ول کتاب په کتابونو باندې ول نبیانو په پیغمبرانو باندې. څه مطلب؟ هغه زمانو کې په دې باندې باسونه ولانجې وي. یو چاوي زمون کې بلا خدای دې طرف ته دا زمون طرف خدای یو چاوي زمون طرف خدای په دې باسونه الله وي طرفونو تیر شي لر طرف او بر طرف کې کمال نشته دی. کمال په دې کې دی چې څوک په الله ایمان او باور لري او څوک پرز اخرت باندې ایمان او باور لري او څوک په ملائکو باور لري په کتابونو په پیغمبرانو باندې. دې شیانو باندې اکثر خلک زمونږ پویږي نه په کورونو کې پویدل په پکار دي چې په الله ایمان لرل. الله باندې څنګه ایمان لرل؟ الله باندې دسی په خا عقیده لرل، دسی په خا عقیده چې لکه څنګه چې بلا تشبیه هم په دې اور باندې عقیده چې سوزول کوي که هر څومره خلک راته وي چې اور سوزول نه کوي موږ باور په جوړ شوی دغه کلک عقیده په الله پکار چې الله شته او دویم دا چې الله سره شریک نشته دی او دغه رنګه په ملائکه باندې عقیده لري چې ملائکه د الله تعالی نوراني مخلوق دی وحی راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا څومره کتابونه چې موږ ته الله طرف راغلي د ملائکه راوړي او دغه رنګه ورپسې په کتابونو باندې ایمان لرل چې دا قران کریم د الله کتاب دی. په پیغمبرانو ایمان لرل او آت المال او چې ورکوي مال علی حبه د خپل محبت سره ذویل قربا خپل خپلوانو ته او ولیتام او یتیمانو ته. د دې یو خبره بل معلومه شوه چې آت المال مال ورکوي علی حبه د خپل محبت سره. د دې څه مطلب دی؟ یو مطلب دا دی چې د مال د الله په نوم ورکوي خدا سي مال ورکوي چې د ور سره ډیره مینه ده خو مال دې د الله په نوم ورکوي دا نه چې د گزارول شي به خلکو ته ورکوي چې زیاتی شي نو جماعتي شي دا څنګه خشه د الله په نوم ورکوي خشه او دا ان شاء الله روس څلورمې سپاره سر کې راشي چې الله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وې پوره نه کې ته ترغه پورې ونه رسیږي چې ترڅو پورې هغه مال مصرف نه کوي چې کوم تاسو خوښ دی او محبت نه ور سره. وې دا آیت چې کله نازل شو ابو طلحه انصاری ته هو یو مشهور صحابي دی هغه د شپې ځان سره فکر کاوه چې الله ته خو معنا هغه د محبت والا مال غواړي ته خو معنا د خوخي مال غواړي خو اوس په داسمه د خوخي مال کومي وي سوچ فکر یې کاوه. نو اخیری په دې نتیجه ورسید چې دا یو باغ هغه باغ ور باندې ډیر ګران ډیر خوخ بس سحر کې راغی نبی اسلام ته وای او یا رسول الله دا باغ د الله په نوم شو ځکه موږ الله د خوخي مال غواړي او دا باغ زما ډیر خوښ دی ځکه یو خو جمعات تاریخي منا مخامخ مسجد نبوي ته بل وب پکې وي عربو کې وبډې کمی دي او بل دا چې خستونه وي پکې او بس الله په نوم وکړ. نبی اسلام ورته بخ ذالک مذالک مال رابح وا وا دغه د ګټه مال دی اصلي ګټه مال دا د آخرت ته لاړو. به نبی اسلام ورته وای نه په خپل خپلوانو کې تقسیم کا که زمونږ په شان ته خوار مولا وای څومره خوشاله شماته راکا هغه وای نه زه د اخیستو والا نه یم د خپل خپلوانو باندې اول حق د خپلوانو دی خپلوانو ته ورکړه هغه په خپل خپلوانو تقسیم کا. نو الله رب العزت وای دلته چې مال ورکه خود سي مال چې د محبت والا مال وي چې ستاسو خوخي مال وي هغه د الله په نوم ورکا دا څنګه چې بیکار پاتې شوی شي د الله په نوم ورکا دا سم کوه. موږ سره یو عالم هغه ویل چې زما په مقتدیانو کې یو کس مړ شو مخه مالدار وای سبا ته چې شو چا دروازه را وهله چې ورغله ما وای هغه ما څوک چې مړو دغه سړي مسایو
وای مال ویل چې ها دا کفن پاتې دام در واخلاو دا صابونم در واخلاو پلانې شم در واخلا وای ما ورته ویل چې دا چا دی وای دا د جسم دی وای ما چې ته بلګ د شي مهرباني وکي هغه جسم خو ما قتل هغه سره د موټر کنجي واغه څه شو هغه سره جب کې یو خسته موبایل واغه څه شو هغه سره چې یو سات پلاس باندې واغه څه شو هغه شیان ما تراوړه دا څه کومه پاتې شونه کفن ما تراوړي د الله پرون ته دا شی ورکه سم شی ورکه وای سره غلای کې راستو ما چې موږ ته د څه خنداخ کارو عالم ته دومره سپکاري چې ته دا شی ورکه چې ورکه د الله پرون خوشي نه ورکا هغه موټر یې چرته لاړلو هغه موبایل یې چرته لاړلو هغه د لا سات یې چرته لاړلو هغه نه ورکه خلکو ته او دا چې کفن صرف خلکو ته ورکه نو زموږ د خلکو داسې ګمان وي چې د الله پرون باندې بیکاره پرېوته شی ورکه اس یو کیسه مشهور ده سند راته نه معلوم و یو ځل موسی علیه السلام د الله نه پښتنه وکړه چې الله ستا کور د ځمکې په مخ چرته دی الله ورته څه کوي بس وینا نه ګورم وای ښا وای ځا پلان چې تلار شلته کوټه ده هلته چلاړو زړه کوټه وا او دنه په کې زړې جامې زړې بلستنې زړه شین پراتو موسی علیه السلام یا الله ستا کور داسې دی وای کنه زما په خلک هم د شي نه ورکړي چې دا د پریوتی غورځېدلی شي نه وي هغه خلک ورکړي خشه زما په نوم نه ورکړي نه د الله په نوم باندې خشه ورکول پکار دي خ قرباني کول پکار دي نو دلته وای علی حبه یو د ضمیر راځي دی مال ته چې مال سره خه محبت وي دا څنګه چې مال خوښ نه دی د الله په نوم باندې سترګې پټې قرباني ورکړي دا یو دوی مطلب دی علی حبه دا هی ضمیر راځي دی مسکین ته چې مسکین ته ورکړي خو مسکین تسبیح سپوري نه وي بي عزت کوي نه په مینه ورکړي هغه سره مینه ده هغه ته قدر او عزت باندې دا شی ورکړي دا نه چې یو شیخ مسکین ته ورکړي نور بي عزت کوي ځکه قران کې الله رب عزت فرمایي اما السائل ولا تنهر او سوالګر بنه راټي سوالګر و نه راټي نبی عزت کوي که چې ورکول شي ورکړي نه راټا نه مکوا نو مسکین سره محبت کوي دریم علماء جدا به ضمیر راځي د زکات ته چې د زکات سره د عمل سره مینه ده چې زکات ورکړي خو سره د محبت نه دا نه چې خو چې د اخلاص شو نو آت المال چور کوي مال الله به سره د محبت نام دا مال چاله ور کوي زویل قربا خپل قربانو ته ور کوي نو د ټول اول حق ګوره د خپلوانو دی زکات اول حق د زکات سرسایه د خیراتونو اول حق خپلوانو کی نو خپلوانو بارک نبی رسول الله فرمایي چې کوم خپلوان تاسو سره په څنګه کې وسیږي خپلوان نم دي نو وای کاغه ته زکات ورکړو درې ثوابونه وګټل دی او یو ثواب د زکات شو دویم ثواب د ګوندیتوب شو دریم ثواب د خپلولۍ شو او کماغه زکات تر واخستلو لري چاته د ورکلو نو صرف یو ثواب دته میراو شو نو استاخو خاله چې درې غټي کو یو غټي دا یو او دویم دا چې خیرات چي دی خیرات به د ټولو نه خپلونو ضروري چې خپلونه ته ورکړي لکه موږ تاسو خپل ځانونه ټولو ته معلوم دي د موږ په دې کورونو کې اکثره د زموږ زاړه مور پلار اخواران ډیر محتاج وي اول خیرات پاوي کې خپل مور پلار باندې د غیر خپل خیرات بل نشته چې خپل مور پلار ته ورکړي زموږ په دې وطن کې د سګيږي چې کله کله مور پلار دیو ګولې پارمان وي د یو معمولی شي پارمان وي او زوی به غاړ خیراتونه کوي او چې سیبان په موټرو کې راځي هغه به خوري نو دا لکه الله نه پټ دي الله خو ګوري چې ته خیرات کینو خیرات په خپل مور پلار ته ورکړه کنه خدای غریبان دي بچانو باندې خیرات وکا غونډیانو باندې بیا په څنګه کې یتیمانان وي اکثره کورونو کې زمونږ د مدرسو شاګردان اکثره خلک خیرات نه پرې دي لاس کې ودرخت نه وي نو خیرات به پېښ شو چې یتیم پکې نه خوري طالب مدرسې پکې خوراک نه کوي نو بیا خو خیرات نشو دا صرف ډوډۍ وي خلکو ته ځان خود نه وي الله تعالی فرمایي المال چې ورکوي مال الله به د سره د خپل محبت نه ذویل قربا خپلوانو ته دا اول حق د خپلوانو دی چې اول زکات او خیرات خپلوانو ته ورکو خو دې کې یاد ولرئ چې زموږ د فقه قانون دا دی چې څو قسم خپلوان دي چې په غوبانه زکات نه کیږي خیرات خو پې کیږي خیرات په ارچا کې خو زکات پې نه کیږي هغه چا باندې نه کیږي نو یو په اصول باندې زکات نه کیږي اصول دا مطلب چې تا نه پاس چې څوګي پلار مور نیا نیکه پاغه باندې زکات نه کیږي دیم په فروغ باندې زکات نه کیږي فروغ چې تا نه لاندې وي لور او زوی المسی او المسی څومره حقته زی په دې زکات نه کیږي او دریم دا زمونږ په مذهب کې دي چې خزه خاوند ته زکات نشي ورکولای خاوند خزه ته زکات نشي ورکولای د دینه بغیر چې نور څومره خپلوان دي هغه ټولو ته زکات هم ورکولای شي خیرات لکه مثال خور شو ورور شو ماما شو تر شو خواخ شو او لنګور شو د ټولو ته زکات ورکولای شي ټول ته ورکول کیږي خانو ورکوي دا زکات ذویل قربا خپل خپلوانو ته ول یتام او یتیمانو ته چې زکات ورکوي یتیم ته ډیر زیات پکار دی ځکه داغه د پالنې څوک وینا والمساکین او چې زکات ورکوي مسکینانو ته ابن السبیل او مسافر ته مسافر باندې زکات کیږي اگر کا خپل وطن کې خمالدار هم وي خو چې دلته ور سره پیسې نشته زکات کیږي وسائلین او چې ورکوي زکات سوالګرو ته ډیر خلک داسې په سوالګرو نه کیږي قران څه وایي سوالګرو ته ورکوا سوالګر باندې کیږي اوس سوالګر کده سی وی چې هغه دوکې کړي وین نو خدای جرم دی خدایو خبر ده کته ته معلوم چې دا مالدار به بنور کوي زکات به مور کوا او کچیر ته معلوم نو درته او تا ګمان پکاو چې دا غریب دی ورته کو زکات شوی دی
وسائلین او سوالګرو ته په رقاب په آزادولو د غلامانو کې نو دا د غلامي سلسله خو ختم شوې ده. هغه زمانو کې چې غلامانو نو غلام به د مالک سره تړون کړي او چې یاره زه به تاسو دومره پیسې راوړم ما آزاد کا، نو هغه ته مکاتب ویل. نو که مکاتب ته ورکړي ځان په آزاد کې دا پروا نه کوي. واقام الصلاه بلاغ خلک دي چې مونږ قائمه مخکې مدرته ویلي چې مونږ قائمول دا مطلب نه چې ورځ کې 2 ځله مونږ کوي 3 ځله کوو پرې دا نه مکمل مونږ وکړي او جمع سره وکړي او د ټولو شرطونو سره وکړي. واقام الصلاه او د مانځ قائمول دی او ات زکات او د زکات ورکول دي. زکات زموږ خصوصي دی وطن کې ډیر خلک نه پیژني او ور سره بلد نه دي. ډیر مسلمان ملکونه الحمدلله په دې باره کې مونږ نه خري په کار چې مونږ هغه وکړو. لکه مثال زموږ د پاکستان سره څنګه کې دی هغه خلک زکاتونه ورکوي سره عربو کې خلک زکات ورکوي او موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو. زموږ د زکات سیستم کمزور دی. ولی کمزور دی؟ اسی مثال کده خپل فاميلي وګورو نو په دې چته غونډې سره سړی خو جنو دومره بنگلي دي هغه خو شماري نه کی و دا دومره لوی بنگله چې سړی جوړولې شي نو په دغه زکات فرض نه. زکات په فرض دی. الله تعالی فرمایي وات زکات او چور کوي زکات او الموفون بعهدهم او مؤمنان هغه خلک دي چې هغه وفا کې په خپل لوزونو په وادو باندې. موفون صيغه د اسم فاعل دا دوامدار وفا وکي په وادو باندې دا نه چې وخت وفا وکي بل روز ماته کې نه په واده ډیر کلک پابند پاتې کیږي. اگر کده کافر سره د واده کړي دروغ بنوي دوکه بنه کوي. والموفون او چې پورواله کې بعهدهم په خپل وادو باندې دا عهد کړي چې واده وکي. والصابرین او مؤمنان هغه خلک دي صبر کوونکي دي فی البأساء والضراء فی البأساء په وخت د تکلیف بدني کې او ضراء په وخت د تکلیف مالی کې هر وخت الله ته صبر کوي. که بدن تکلیف ورته ملاوي شي که مال تکلیف ورته ملاوي شي. وحین البأس په وخت د جنگ کې نو الله هوای کنه چې صبر کوونکو ته صبر کوونکی صفت الله کوي چې د ولګي په وخت کې صبر کوي د مرض په وخت کې. خو کومه تاسو د خپل افغانانو ګونو رادو به موریدلی وی کنه موږ څومره صبر کوو. مسلمانانو خو پر د کافرو ته په جړه مړ شو چې کافر موږ ورګي نه مرو. حالانکه یاره ان شاء الله اوس خو حالات داسې دي چې څوک ډېر بد ورځ سره ډېر کم خلک وداسي. خدا شکایتونه بے صبري دا ډېره بده خبره ده او دا اوس خو د ډېرو خلکو بیخي دا یو مسلک جوړ شوی دی چې دا شکایتونه وکي او دا کافرونو سوال وکي او کافرو ته لاندې باندې شي. دا خو د خلکو بیخي ورته عادت جوړ شوی دی او ځنه خلک وایي چې دا زما حق دی کمالدار می موټریم لري وای دا زما حق دی. نه هغه د غریب حق دی ستا حق نه دی غریبو ته پر راغلی دی. الله او صابرین چې صبر کوونکي په الباس په وخت تکلیف بدني کې او ضرای په وخت تکلیف مالی کې وحین الباس په وخت جنگ کې. الله فرمایي چې دا کارونه چا وکړل اولئک الذین هغه خلک دي صدقو چې دا رښتینی مسلمانان دي. دروغجن خو ډیر دي د دروغ مسلمانان خو ډیر دي والله دا رښتینی مسلمان دغه کسان چې دا کارونه کوي دا مکه چې تیر شو. الله فرمایي اولئک او دا کسان چې دي هم المتقون ام دوی پرهیزګاران دي. الله دې موږ راولي په الله پوره ایمان ولرو بال ورکو خپل خپلوانو ته او یتیمانو مسکینانو مسافرو ته سوالګرو ته او موږ پابندي سره وکړو زکات ورکو د وادي پابندي وکړو صبر کو په تکلیفونو کې. نو الله ودا کسان چې دي رښتینی مسلمانان دي او همدا کسان هم المتقون دي پرهیزګاران دي. یا ایه الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل. دا اوس مخکې متاسو لویل چې الله رب العزت مونږ ته د نظام چلولو د ملک د جوړولو او د حکومت د چلولو چل راغی. دا ما درته ویل چې دا قصاص چې دا انګریزانو نه دی جوړ کړی او نه پوخانی کوم دا د اسلام دین کې دی چې څوک چا سره ظلم وکړي هغه نه قصاص اخیستل کی او چې کوم ملک قصاص واخیستل شي هلته امن راځي سکون راځي. او چې کله کوم ځای کې چې بدل د چانه واخیستل قصاص او بدمعشان هم د سي ګرځي مخکې حالات تاسو لیدلی چې څه حالو بس چا بچو کړه به چا پښتنه ته نو شکولای. نو قصاص الله رب العزت را لګلې دی د ملک او د حکومت د نظام د پاره چې کڅو غواړي چې په دې ملک کې امن وي نو قصاص د شروع کی. الله تعالی فرمایي یا ایه الذین آمنو ای ایمان خوندانو کتب علیکم القصاص لازم شوی پتا سو باندې قصاص اخیستل یعنی په حاکمانو مشرانو د حکومت په مشرانو باندې قصاص لازمی دی په قتل په وجلې شو کې چې څوک وجلې شي دا قصاص باخلي. خدا قصاص به څوک اخلي دا قصاص به ګوره قاضي اخلي. قاضي به د وخت اسلامی قاضي چې دی هغه خلک هغه مجرم به ونیسي هغه نه به دغه خلاف به گواهان په تیر شي دغه نه پس بیا قاضي قصاص اخلي. عام خلکو ته موږ ته د شریعت پرانا کې د قصاص اخیستو اجازه نشته. ولی نشته؟ ځکه چې موږ نه زیاتې کی کله نه کله موږ یو زیاتو کسانو وورو کله مړې زوی کړي موږ پلار وورو کله مثال ورور کړي موږ بل وورو. شریعت دې وجنه پابندي لګولې چې نه دا قصاص چې عملي کیږي دا به څوک عملي کوي دا به د وخت حکومت اسلامي نظام به عملي کوي. خو سنی وخت کې قصاص ته دا انګريزان کافرانو دوی ورته د بشر د حقوقو خلاف وای دا د بشر حقوقو خلاف ورزي دا اگر نور خلک چې څومره ملکي بدمعشان د پروانه کې حدود ته بسنه دي بدمعش ته بسنه وای کڅ د ورته ویل دا خو د بشر بیزتی دا هغه چې کومه ملکړه هغه ورته بشر نه ښکاری دا ورته بشر ښکاری د دې لپاره چې دا فتنه خوري شي. نو کچر ته ما درته ویل چې کوسم
که چېرته داسې وشي چې یو کس په ښکاره قصاص شي تاسو به دا رادوګانې وګورئ سال به یې کوي خو هغه که څومره مړي کړي پروا نه کوي هغه باندې چپ دي خو چې دې قصاص کوي اوس که دا قصاص د تراشۍ چوک کې درا زوړند کو مړ دکه او سړی په توره نه ووهلو بس تاسو ګورئ چې څومره امن راځي نور امن راځي نورم راځي خو دا هغه هو جدي د غلو مرګري دي د ظالمانو مرګري دي هغه دې ته ونوم راځي د بشر حقوق د بشر حقوق مقصد دا دی چې هغه د کفر جنډه دغه لاندې چې کې کوا الله تعالی فرمایي ایه الذین آمنوا ایمان خوندانو کتب علیکم القصاص لازم شوی پتا سو حاکمانو باندې بدل اخصل فل قتل په وجل شو کې خدایا دلری چې قتل وجل په څلور قسمه دي پنځه قسمه یو چې د قتل عامد ورته وي قتل عامد دی ته وي چې قصدن د یو شی چې انسان په وجل کیږي او تر وخت استلو سره په وجلو نو دې ته قتل عامد وي نو دې کې چې کله یو سره قاتل ونیول شي او دغه وهان په تیر شي دا به قصاص کی دویم چې د قتل شبه عامد دی شبه عامد دی ته وای چې تا یو چیرې واخیستل یو سړی په وهي ستا مقصد دا دی چې دا سړی حکم مړ کای نه خو هغه نه سړی مړ دا شبه عامد دی دغه قصاص نشته دغه دیت دی سلو خان دی خو دغه د دیت مغلظه وای هغه ګرانو خان دی پکې دریم قسم چې قتل خطا دی قتل خطا دی ته وای چې ته مثال یو په بل شی باندې په څاروي باندې داس کې په زناور باندې داس کې هغه خطا شو انسان دوی وشتلو یا مثال په تور باندې تا یو کس وشتلو دغه په بل ولګېدلو خپل قصاص تخستلو بل نه ولګېدلو یا مثال په تور باندې ټوپک د سبا کولو ډزر څوک ولګېدلو دا قتل خطا ده په دې کې دیت ته ګورا هیڅ صدم نه لکه مثلا استا اراده نشته چې څوک مړ کما او یو دم درنه به پناه کا څوک مړ شو نو دې به دیت ورکړي خو د دې کې سلو خان دي اوس که سړی دا سوال وکړي چې زه خو مجرم نه یم کنه ما خو ټوپک سبا کو سړی رانه ولګېدلو دا ولې را باندې وای دا د دې لپاره دا چې آینده ته ادب واخلي چې به خیر احتیاط وکړي ځکه د انسان وینه د الله په نسبت ډیره زیاته قیمتي ده چې به داسې ونه کړي او هغه کې به داسې مسله ده شریعت کې چې څوک چې قتل خطا وکړي په خپل دغه نه تاوان نه اخیستل کېږي دغه د خپلوانو نه اخیستل کېږي تعقله وای دا ولې چې دا ټول خپلوان وزوريږي او تاوان پیراشي اور سره بده وزسي هر سره بده تاثیر وي ګوتې ورګي څه ولا والي نو بیا بل څوک داسې کار نه کوي او بل قتل هغه شبه خطا دی شبه خطا دی ته وای لکه مثال د شپې او مور په ماشوم باندې راوړي مرشي تنه مرشي یا مثال یو سړی ونه کې خطلې دی او هغه را پریوتل لاندې پر سړی مړ کړو په خپل مړ شو هغه مړ شو یا په خپل ژوندې پاتې شو بلې مړ کړو دا خو دې اراده نه و دا شبه خطا دی او په دې کې چې دیت دی او بل چې هغه قتل به سبب دی قتل به سبب دی ته وای چې لکه مثال تا په لار کې یو کوی استلې دی او څوک راغی پکې وګرځیدا یا مثال تا د برق تار تیر کړی دی لیان هغه بربندو څوګیونی ولمړ شو دا سينور کارونه د قتل به سبب وي نو دا قصاص چې دی دا صرف یو قتل کې دی چې قصدن څوک وجلې وي او په دې قصدن وجلو کې هم چې ټول وارثان په مرګ راځي وي نو بیا به سړی په مړ کوي وګوره کې دا چې خبره ده چې لکه اوس مثال تا نه چا څوک مړ کړی دی ستا ټول کورنۍ قصاص باندې راځي دا صرف یو خزه به کې وجه قصاص نه غواړم قصاص بیا نه ختم بیا نه کی بیا به دیت ورکړي قصاص ختم شو یو قسم کې ناراض شو بس به دیت دی الله فرمایي ایه الذین آمنوا یا ایمان خوندانو کتب علیکم القصاص لازم شوی دی پتا سو باندې قصاص او بدل خصل په قتل په وجل شو کې چې قتل عامد سره تو وجل شي الحر بالحر اصل انسان بوجل کې د اصل په مقابل کې ول عبد بالعبد او غلام بوجل کې د غلام په مقابل کې ول انثى بالانثى او خذ بوجل کې د خذ په مقابل کې څه مطلب دا هغه زمانو کې یو رواجو چې ځنه خلک داسې یو چې هغه بدمعشان او ظالمانو نو هغه کبا داغوی نه بچا مړې وکړو خزي به مړې وکړو هغه سړی مړکاو وای نه مړه خزه شرم دی خزه څنګه مړکاو سړی مړکو یا که بچا غلام مړې وکړو غلام نه غلام مالک مړکو الله وینا داسې نه دا چې چا مړې کړې اماغه وجلې کی کا خزه دا کو سړی دی کو غلام دی کو اصل دی هر څوک چي دی چې مړې چا کړې اماغه وجلې کی داغه بغیر وڅوک نه وجني هغه خو کفاره ده هغه کوي هغه بیل کوي دیت چې دا مالی دیت سلو خانه او دیت ادا کفاره چې دا الله حق دی دا ونه شپیترو جیبم نسی حال حر بالحر اصل سړی په موجله کې د اصل په مقابل کې والعبد بالعبد او غلام بوجله کې د غلام په مقابل کې وانثى بالانثى او خصب بوجله کې د خصب په مقابل کې فمن عفي له چاته چې معافي وکړي شو من اخيه د مسلمان ورور د طرف نه شی د تشیم فتباع غختنه دیو کې داغه نام داغه د غختنه کوي مطالبه دی کوي بالمعروف د سم د رواج سره مناسب څه مطلب وای کته غواړي تا نه چا مړې کړې دی ته چې ما معاف کړې وروره خو ما ته به اوس زر لکه ډالر راکړي نو دا مفعول دي دا مفعول نه دي نو مفعول دي ته وای چې هغه د دستور سره مناسب چې وطن کې کوم رواجي معاف کړي په دې طریقه معاف کول او ته چې ورته وای چې ما ته زر لکه ډالر راکړه دا خو نه کی دا خو نه مفعول دي
نو غوښتنه د دستور سره موافق وکړ دا نو وې فتباع دغه غوښتنه کول په کار بالمعروف په نیکه طریقه باندې او ادا الیه او ادا کول د مړي وارثانو ته به احسان په نیکه طریقه دواړو تعالی نصیحت کوي دا څه خسته دین دی دا چا چې قتل چانه چې مړی شوی دی مړي والا ته وایي کته معاف کړي نو خه طریقه خیر دی گزاره ور سره وکړه خدا چا چې قتل کړي دی هغه تم الله وایي چې اسنه چې ته غلطه استفاده ونه کې ته خو معاف کړلې هوس بدی کې سستیونه کې زر پیسې ورکا چې بس کیسه د خلاص شي وعده ونه ادا کول هغه ته به احسان په نیکه طریقه ذالک تخفیف دا معافی چې د اسانتیا د مر رب کوم طرف ضرب ساسونه او رحمت او مهرباني دام پوخانی دینونو کې د يهودو نو سوارو په دینونو کې هر کې دا ټول شنو زمونږ په کې درې خبرې دي درې اجازه دي تا نه شامل کړي نو قصاص کولای هم شي داغه دیت مخسته شي او معاف کولای هم شي داغه په دینونو کې دا شنو هغه کې یو خبره ووا یو دین کې مثال قصاص او دیت پکې نو ابل کې دیت او قصاص پکې نو خو زمونږ کیا څه نو ځکه الله ذالک تخفیف دا سانتیا د مر رب کوم طرف ضربنا او رحمت او رحمت ته فمن اعتدى بعد ذلك چا چې سته او پس دینا فله عذاب الیم هغه د پر درناک عذاب څنګه لکه مثال په تور باندې یو سړي سره تاسو هو کړ دیت ته نو واخستلو هغه باندې ستا قصاص هوته چې زما معاف کړی دیت راغی دیت هم تیر وخت به د مړک نو دا ډیر لوی ظلم دی الله تعالی فرمایي دې سړي په درناک عذاب دی یا یو چا سره تاسو هو کړل زموږ دی وته نو ګډي شي صلح وشي او څه موده پس بیا مړ کی الله دې سړي پر درناک عذاب دی داغه هغه زمانه کې د رواجو چې چا غلام بمړې وک نو هغه بیا غلام نه وجلو هغه کې به اصل وجلو او چې اصل لکه مثلا کوم ظالم قومونو مالدار قومونو لکه مثال په تور باندې دیو بل قوم والا سره براول کېدلو دیو عزتمن قوم نه و هغه سره غلامو او د دوی نه به اصل سره مړ کړلو نو دا ور پاتې دلو غلام نه مړ کول ته غلام مالک به مړ کول چې زید مونږ په دې د شرم راځي مونږ ته چې زه غلام څنګه مړ کوم یا مثال به تور دسی بوشو چې یو زورور قوم نه به خسي مړ یو بیا به خسه چانه مړ کولا او خزه باندې شرمېږو مونږ سړی پکې مړ کوو نو د دې دا آیات ټول مقصد هدف دا دی چې چا چې مړ کړی وي اصل به وجل کی غلام یو غلام به وجل کی خزه یو خزه به وجل کی دې دا مطلب نه دی چې د اصل مقابل کې غلام نه وجل کی بلکې مطلب یې سرچپه دی مطلب هم دا دی چې مړ چا کړی وي اصل کا وي کسي کو غلام وي هغه به وجل کی مړ چا کړی وي خزه وي کو سړی هغه به وجل کی او دې ته اعتبار نشته دی چې دا د اصل مقابل کې اصل وجنم او د غلام مقابل کې غلام وجنم دا څه نه ده مقصد دا دی چې مړ کړی هغه بوي نو وی ولکم فی القصاص حیات الله فرمایي تاسو د پاره په حکم د قصاص کې حیات ژوندون دی چې د نفاس حکم د قصاص حکم نافذ کړي یعنی چې د قصاص حکم عملی کړي الله تعالی فرمایي تاسو په دې کې ژوندون دی او څنګه ژوند دی یو سړی مړ کړی دی هغه موږ راوستو د تم مړ نو دا خو ژوند نه دی مرګ دی نو د دې مطلب څه دی مطلب د آیات دا دی چې دا یو کس پټی ته چتا مړ کړ خو د دې یو کس د وجه ډیرو خلکو ژوند محفوظ دا مړ چې خلک وګوري به څوک مړ نه کوي چې کومه یو په خصوم د سمړ کېږم کا الله تعالی پرمه والا کوم تاسو لپاره په کې ساس په بدل اخی سلوکی حیات ژوندون دی یا اول الالباب ادا کل خوندانو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو پرهیزګار شئ په دې کې ساس اخی سلوکی وي تاسو لپاره ژوندون دی وګوره دا یاد ولرئ تا نه چامړ کړي دی او تا معاف کړ ډیر لوی اجر دی او دلته الله وي بدل واخلئ وای دې کې ژوند دی تاسو لپاره نو علماء وي دې تطبیق داسې دی چې هغه کوم کا چې مړ کړي دی هغه کچته داس یو چې غریب نه په غلطۍ کې مړ وشو پوی نو شو خو مړ ته نه وشو او په خپل غلطۍ سخت پیمانه ده نو وای کدا د معاف کړه الله ډیر لوی اجر درکړي او کده چې چا مړ کړي دی چې هغه لوی اجرتی قاتل دی هغه اوسم برتا وای دا بیا معاف کوه دنه به بدل اخیستل پکار دی چې دا عبرت وګوري سزا وګوري نو الله فرمایي ولکم تاسو لپاره په قصاص په د حکم د قصاص کې چې دغه په نافذولو کې تاسو حیات ژوندون دی یا اول الالباب ادا کل خوندان ولعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ تاسو کې پرهیزګاری راشي چې الله حکمونه تطبیق او تاسو کې پورورو پرهیزګاری راشي تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه اوس یو حکم خود قصاص بیان شو دوی حکم الله بیانوي د وصیت حکم الله بیانوي انو وصیت چې یو ګوره د وصیت چې تاسو سره د چا مال وي تا باندې چا قرض وي یا سره امانت یې خوي نو داغه وصیت به فرض دی اب خامخ کوي او دا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مؤمن مسلمان باندې دا مناسب نه دی چې د باندې د پردې حق وي او د درې ورځو کې وصیت ونه کی درې ورځو مخکې د وصیت کی ځکه مرګ پته نه لګي یو ناڅاپي مرګ راشي
نو وصیت کول پکار دي. او یو داسې دی چې د چا در باندې قرض مرض نشته دی، د چا در باندې امانت نشته دی، همداسې وصیت چې د سنت دی. لکه ته همداسې د نیکۍ وصیت کوې چې مثال په طور باندې زما د مرګ نه پس دا داسې کار وکړئ، دا نیکي کوئ، دا کوئ، دا سنت دی. او که د ظلم وصیت کوې دا بیا ناروا او حرام دی. د ظلم وصیت داسې لکه د مثال په طور باندې یو سړی مړ کېږي او هغې وخت کې دی ووایي چې زما دا ټول مال زما د یو زوی ته ورکړي، د نور ته مه ورکوئ. اگر چې دا وصیت صحیح نه دی، دا خو وروسته وایو انشاءالله، خو د ده دا ظلم دی، داسې به نه کوې، ځکه چې دا خو د هغه تا نه خو اوس پاتې دی، دا خو د هغه مال دی چې ته اوس خیر خلکو ته ورکوې. الله فرمایي کتب علیکم، الله وی لازم شوي په تاسو باندې، اذا حضر کله چې راشي احدکم الموت، چې کله چې رانږدې شي یو کس تاسو ته مرګ، ان ترکه که چېرته یې پرېښی وي خیرن څه مال یا قرض، الوصیتو چې وصیت دې وکړي للوالدین مور پلار دپاره، والاقربین او خپلو خپلوانو دپاره، بالمعروف برابر د شریعت سره، د شریعت سره برابر وصیت دې وکړي. اوس د وصیت باره کې دا خبره واورئ چې یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي لا وصیت لوارث، وارث دپاره څوک وصیت نشي کولی. څنګه یو سړی داسې وصیت نشي کولی چې زما د مرګ نه پس زما د یو زوی ته دومره مال ورکړي دی بل ته نه، هغه وارث دی، میراث کې برخه لري. څوک چې میراث کې برخه لري هغه ته وصیت نه کېږي. لمسي ته یې کولی شي، لمسي دپاره یې کولی شي، ځکه لمسی د سره میراث کې برخه نه لري. خو د میراث دا چې وصیت هم کوي نو شریعت صرف دریمه برخه کې وصیت اجازه ورکړي، زیاته نه ده ورکړي. لکه مثال یو سړی مړ شو 10 لکه روپۍ ته نه پاتې دي، په 10 لکو کې دی صرف 10 لکو کې واک لري، شلو کې نه لري، هغه شل د وارثانو دي. دا 10 لکه روپۍ چې دي دې کې دی وصیت کولی شي ما پسې جومات جوړ کړي، ما پسې مدرسه جوړ کړي، ما پسې کوی جوړ کړي، دا کولی شي. خو داسې نشي کولی چې زما ټولې پیسې په مدرسه او جومات ولګوئ، نه. کتا کولی خو په ژوند به دې کړی و چې دومره ښه سړی وي چې اوس مړ شو پردي مالونه خیرات کوي، داسې به نه کوي. الله تعالی فرمایي کتب علیکم، لازم شي په تاسو باندې اذا حضر کله چې راشي احدکم الموت، یو کس ته په تاسو کې مرګ، ان ترکه که چېرته یې پرېښی وي خیرن څه مال یا قرض، الوصیتون وصیت دې وکړي للوالدین مور پلار دپاره، والاقربین او خپلو خپلوانو دپاره، بالمعروف برابر د شریعت سره، حقا دا لایق دي علی المتقین په پرهیزګارانو خلکو باندې. اوس یو سړی مثال یو ځای کې مړ کېږي او څه مشران یې راوغوښتل، هغوی ته یې ښه وصیت وکړه، ښه طریقې سره یې وصیت وکړه، د انصاف وصیت یې وکړه. خو هغه چې مړ شو هغه چاته چې وصیت کړی هغوی پکې غلطي وکړله، نو الله تعالی فرمایي چې هغه مړی ګناهګار نه دی، دا چا چې بدل کړي دا ګناهګار دی. خو بل آیت کې ورپسې بله خبره راځي، هغه داسې چې ځینې سپین ږیري مشران چې وي هغه سخت زړي وي، هغه د مرګ په وخت کې غلط وصیت وکړه، د ظلم وصیت یې وکړه، او د کسان یې راوښتي وو هغو ته یې وصیت وکړه. چې کله مړ شو خلک راپاڅېدل او وصیت یې سم برابر، هغه د ظلم وصیت یې ختم کړ، د رښتیا حق وصیت یې وکړه، په دې نه دي ګناهګار. لکه اوس مثالونه درته وایم. الله فرمایي فمن بدله، چا چې بدل کړه دا وصیت بعد ما سمعه، پس د هغې نه چې واورېدلو. څه مطلب؟ مثال په طور باندې یو سړی دی هغه مړ کېدلو، هغه دا وصیت وکړه چې ما باندې د پلاني 15 لکه روپۍ دي، د پلاني را سره دومره امانت دی، زه چې مړ شم دا وسپارئ. هغه خپله غاړه خلاصه کړله. اوس دا چا ته چې وصیت کړی دی دوی دا خبره پټه کړله، نو په دې مړی نه دي ګناهګار، دا خلک ګناهګار دي. فإنما اسمه، بېشکه د ده ګناه چې د علی الذین په کسانو باندې دی یبدلونه چې دا وصیت یې بدل کړی وي. ان الله، بېشک الله چې دی سمیع علیم، الله اورېدونکی پوهه ذات دی. فمن خاف، الله وایي څوک چې ډارېږي من موسن د وصیت کوونکي نه، جنفن د ظلم نه او اسمن د ګناه نه، فاصلح بینهم، د هغې منځ کې د اصلاح وکړي، فلا اسم علیه، په هغه څه ګناه نشته. دا لکه مثال په طور باندې یو سړی دی هغه داسې وصیت وکړه چې زما دا ټول مال زما لمسي ته ورکوي، لمسي ته خو وصیت څه کېږي، دا نور ټولې بې برخې پرېښودل. اوس دا وصیت خو یو سړي وکړه، خو چا ته چې وصیت کړی دی هغوی راپاڅېدل، هغوی ویل چې نه، هغوی دا وصیت پرېښوده، ویې ویل چې یاره دریم پټی چې دی یا لسمه برخه کې یو پټی هغه زوی مسیح ته ورکړی دی، د وصیت بدل کړه، خو په دې کې ګناه نشته، ځکه د ظلم مخالفت وکړه. ان الله، بېشک الله تعالی غفور رحیم، بخونکی رحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. اوس الحمدلله د کومې میاشتې په مناسبت چې موږ تاسو دا ترجمه شروع کړې، تفسیر مو شروع کړی چې د رمضان میاشت ده، نو د هغې احکام بیانېږي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، کتب علیکم الصیام، فرض شوې په تاسو باندې روژه. نو معلومه دا شو چې روژه په چا فرض ده؟ مسلمان باندې په کافر نشته، او چې دا مسلمان یې نه نیسي نو د ځان د چا سره مشابه کړه؟ خو د کافرو سره، ځکه مسلمان ته خو دا حکم دی چې روژه ونیسه. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوې ده په تاسو باندې روژه، کما کتب لکه څنګه چې فرض شوی وو علی الذین، په کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکې وو. د دې آیات نه تفسیر روح المانی دا مسله را ایستلې ده
چې روزه د آدم علی السلام د زمانه نه تر زمونږ د دینه پورې هر دین کې روزه وا خو شمار هغه کې فرق شته چا باندې لګي ورځي چا باندې زیاتې چا باندې د خوراک روزه چا باندې د خبرو روزه روزه وا ځکه الله تعالی فرمایي په خانه قومونو باندې الله روزه مقرر کړی خو اوس دا خبره الله ولي کوي چې په خانه قومونو باندې الله روزه مقرر کړی و دا زمونږ د تسلی لپاره څنګه تسلی لپاره بندا کمزور دی عاجز دی ناچار دی کله ورته د ولګي د وجنه د تند د وجنه غوسه ورشي دا شي شو الله وینه دا سره پتا نه دا بخانه قومونو باندې مو الله تعالی فرمایي کما کتب علی کسنه چې فرض کړی شوی علی الذین پاکستان باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو پرهیزګار شئ دروجی مقصد یو خو درو چې دروجی مقصد دا نه چې الله تعالی وګي کوي او تعالی ته کوي دې کړه الله تعالی دا نه غواړي الله دا غواړي چې ته پرهیزګار شې چې اوس د مثال په تور د خپل خوراک او ساک نه پرهیز کړي نو چې اختر تیر شو به خیر د خپل خوراک ته جایز دی خپل ساک ته جایز دی خو پر دینه پرهیز کړي تر اخره پورې خوس روزه فرض خوشوا خروجه څومره دي کوم څومره ورځې دي الله فرمای ایام معدودات یو څو ورځې دي پشمار باندې روزه یو څو ورځې دي پشمار د سینې وچ میاشتا یو څو ورځې دي پشمار باندې زکا روزه کله نه هیڅ ورځې وي او کله ډیر ورځې وي نو دا اوس موږ ته څنګه معلومیږي چې دا نه هیڅ تک ډیرشتا نو دې لپاره لخوارې ته ضرورت دی دا نبی رسول الله خود لیدا هغه دا چې د مخکینه میاشت دا اوس چې بیا شروع د شعبان وای دا شعبان میاشت دا چې کله د برات میاشت د دې اول نه پکار دی چې د روزي شوقي خلک دې ته وګوري چې میاش کله راو خطر دا غیر د حساب شروع کی نو ګوري بګوري چې کله نه هیڅم ورځ پورا شولا نه هیڅم ورځ باندې وا د نهشتمې په اخر کې بر باخام بر وګوري کبره میاش را خطلې وا نو بغیر د چونو چرانو با صبر روزه ده نو کومیاش نه ورا خطلې دا د شعبان میاش به 10 ورځې پوره کی دا چې 10 ورځې پوره کی بل ورځ خپل روزه ده ځکه اسلامي تاریخ کې 10 ورځې نه زیات نشته بیا چې کله روزه شروع شولا روزه کې هم داسې حکم دی چې روزه شروع شولا ورځ بشمار شمار چې کله نه هیڅم ته خبره ورسېدله د نه هیڅم پښپ باندې بر وګوري کبره میاش را خطرې وا او سبا اختر دی دا میاش نه وشتو شا او کبره میاش نه ورا خطرې تا ونی لیدره بیا به 10 ورځې پوره کی چې 10 ورځې پوره کی 10 نه خاطر رشتہ نه دی بس بیا اختر وي دا آسانه طریقه ده الحمدلله زموږ وطن کې موږ تاسو ټول د ټولي دنیا سره اختر کوو څه مشکل دی نشته پاکستان کې مشکل زیاتو او زموږ د حناف مسله کوم دا دی چې اختلاف د مطالعه ته اعتبار نشته دی نو الله تعالی فرمایي ایام معدودات نو دا روزه چې د څو ورځې د پشمار باندې فمن کان منکم مریضا نو څوک پتا سو کې مریضو په دې میاش کې او علا سفرین یا په سفر باندې روانو نو روزه دی خوري خو د اجازه فراغ لاله چې مریض د پاره د روزه خورل جایز دي او مسافر د پاره حکم مریض او حکم مسافر هر یو د پاره نه مریض هغه مریض د پاره روزه خورل جایز دي چې دوه شرطونه پکې وي چې د یو ډاکټر تلاش شي او هغه ډاکټر مسلمان وي اول شرط چې هغه مسلمان ډاکټر وي او دویم دا چې هغه ډاکټر متخصص وي پوي اوس که دا چې ډاکټر ته سره لاړلو چې هغه ډاکټر مسلمان هم دی او متخصص هم دی او هغه ډاکټر ته ویل چې ورور روزه منی ساکو ودی ولا خرابېږي نو دا سړی به روزه خوري شي دا مریض به روزه خوري شي خدا مریض چې روزه وخړله نو دیوم دې روزه کزي راګرځي او کله به راګرځي کله چې د تاسانه او پجمی کې غلند یې خورزو کې به کزي راګرځي خو ګوره کدا د صفاتونه پکې نیوي عمد سي کو څوک روزه وخړله غټ مجرم د الله ګناګار ډیر خلک دا سړي چې په خپل سر باندې ځان ته اجازه ورکړي خپل روزه خوري وزینی وای نه شوه نو روزه خو موږ نشو هیڅ نشي نیوي خو ګران کار دی خو دې کې دا شرط دی چې ډاکټر وي او متخصص ډاکټر وي او مسلمان وي چې هغه ته دا خبره وکړي چې تا ته د روزي نیولو سره یا د مر خطر ده او یا د مرض زیاتی نو بیا ته روزه خوري شي او بیا به دغه کثیر راوړي دا یو خبره شو اکثر خلک دې د ملایانو نه پښتنه کوي دې کې د ملایي څخه کار نشته دې هغه چا سره ډاکټر سره دی دې تعلق د ډاکټر سره دی چې ډاکټر نه پښتنه وي دا یو دویم دلته د سفر خبره کوي نو سفر کې خبره کوي خود مریض مسله کې ودا واوري که یو سړی مثال مریضو شفاخانه کې داخل کړو او روزه یې خورله او بیا په دې مرز کې مړ شو سره جوړ نشو هغه باندې قضیم نشته چې نشته قضیه په هغه کې لازمي چې جوړ شي ودی نه ولا چې جوړ نه تا ته الله مقدر نه کړو چې درې نه کړو چې در باندې نشته کته جوړ شي د مرز نه رستا او بیا تا روزه قضیه نه وړل نو بیا در باندې او کته هم د مرز کې مړ شو دغه در باندې شي نشته نه در باندې فدیه شته نه در باندې قضیه شته خادم د مسافر خبره ده نو مسافر چې دی مسافر هم روزه خوري شي حکم مسافر موږ تاسو خارو جلال بات ته کوزیو خار دا نو خار کې دا مسافر نه حسابي چې د سفر موده اندازه وي د سفر په اندازه باندې مزل ته کې بیا مسافر حسابي دا سفر اندازه څومره ده نو هغه زمانو کې د اول وخت د خوانو درې ورځې مزل بچو بیا وروسته زمانو کې خلکو دغه حساب او 40 میله ته جوړېدل 40 میله هغه 40 میله اوس کیلومتر چلیږي نو اوس زمانه کې 15 کیلومتر یا 3 یا 2 کیلومتر دومره مزل چې وی لکه د جلال آباد نه ترخمه پورې دومره مزل چې وی دین اخواته مسافر بیا کابل لري د اخوا خسره مسافر حسابي نو دسی وخت ته بیا په سفر کې ته روزه خورل جایز دي خو روزه خورل خدا ته جایز دي
خو ضروری نه دي چې خامخا یې وخوره، ضروری نه ده. وای خپل هغه ته ګوره، خپل حالات ته ګوره. څنګه وای کده سی و چې تا د په سفر کې څه تکلیف نه وو، روجونی څه خبره ده. وای ولی وای زکه چې دی به زید روجو خوړله نو دا خو تا نه قضیه بیا غواړي، بیا به د شپې ځان ته پښنوي طرف پاتېږي، د شپې ماښامه کور کې بلوي لانجوي. نو که تکلیف درته نه وي نستا، او که تکلیف وو نو بیا شریعت اجازه ورکړي، بیا ویني نسی، بیا ویل مشیخ نه کوي، به وخوره. خدا سفر موده چې دا نو دا تقریبا چې د بیا چې ته په سفر کې او یو ځای کې د 15 ورځې زیاتې ورځې تانه تیرولې نو هغه ته دا 12 ورځې دی الله تعالی ست مسافرې تروجه خړې شي. خو چې بیرته واپس راغلې نو هر کله چې رمضان تیر شو نو ته به کثیر راګرځي. الله تعالی فرمایي فمن کان منکم مریضا، څوک چې پتا سو کې مریض وي او روزه وخړلم او علی سفر یا په سفر باندې رواني مسافر وي نو روزه دی اخریم فعدت من ایام اخرى، شمار دیو کې د نور ورځو د قضایي د پاره ځان سره د ورځې شمار کې چې د ورځې روانه پاتې شي. وعلى الذين يطيقونه، دی آیات بارکه علما وایي ځنه علما وایي چې دا آیات منسوخ دی او ځنه علما وایي چې نه په خپل حال باندې وسم، خو دلته لام مقدر دی. نو که څوک چې وایي چې دا آیات منسوخ دی هغه دې سی وایي وعلى الذين پاکستان باندې يطيقونه چې طاقت لري نفیدیتون، هغه د فدیه ورکی طعام مسکینین، ډوډۍ د مسکینانو. څه مطلب؟ اوله زمانہ کې دا حکم وو چې که څوک روزه نیسي ام نیوي شي او که څوک فدیه ورکوي شي، خو وروسته به دا حکم منسوخ شو. اوس روزه په ټولو خلکو ته شولا فرض شو. یو هغه څوک چې نیوي نشي خو جدا خبره ده، نو دا خو بیا منسوخ شوی دی. او ځینې علماء چې اصل کې دا څه دی چې على الذين پاکستان باندې یطيقونه وسه کې لا یطيقونه دي چې طاقت نه لري د روزه دی ولو نفیدتون، هغه د فدیه ورکیم. خفیدیه څومره ده؟ او طعام مسکینین، د مسکین خوراک ته. د مسکین خوراک څومره دی؟ د مسکین خوراک په دینه سوا وخت کې چې خو احتیاطي خبره ده، پابند 2 کیلو. زنه روایتونو کې پاو کم 2 کیلو غنم راغلي دي، خو پابند 2 کیلو کې بیا لخدا ځکه چې به شک نه خبره وځي. پابند 2 کیلو غنم یا دغه قیمت دا د روزه سرسیا ده، هغه د فدیه ده. نو یا الله فرمایي فمن تطوع خيرا، چا جزیتینی کې وکړه په هو خیر له دا د لپاره غوړه ده. څه مطلب؟ که کظیم راوړل او فدیه ورکړه خو ډیره خدا. وان تصوموا الله وکروجی ونسی خیر لكم، دا کار تاسو د لپاره غوړه ده ان کنتم تعلمون، که چې تاسو پوهیږئ. خو اوس مخکې آیات کې خدا خبره بیان شوله چې پښمار باندې څو ورځې دي چې نه وشتي دیرشتي، خدا نه شو دیر شو د خبر مېش کې راځي. مېش کو معلومه شوی نه و، ټاکلې مېش نه و چې کومه مېش تا. اوس الله تعالی مېش معلومه په آیات کې الله و شهر رمضان الذي، و مېش د رمضان مبارک هغه مېش تا انزل فيه القران، چې په دې کې قران راغلی دی. نو ام دغه مېش کې بروجي نشي د رمضان مېش کې. الله فرمایي شهر رمضان الذي، مېش د رمضان هغه مېش تا انزل فيه القران، چې په کې قران کریم راغلی دی. نو دا خو موږ تاسو ته معلومه ده چې قران کریم په یو مېش کې راغلی، قران کریم په مېش کې نه راغلی. نو قران کریم خو درې شکالو کې راغلی او ځل الله د رمضان مېش کې راغلی دی. مطلب څه دی؟ بل ځکه الله و ان انزلناه في ليله القدر، الله په شب قدر کې ورا لګلې. اصل مسله دا سیوا چې دا چې کله د لوح محفوظ نه قران کریم را لګلې کېدلو ټول په عام ډول باندې الله اول اسمان د دنیا ته راولې غلو، هغه د شب قدر شپه او شب قدر شپه په رمضان او دا غینه پس چې کله دنیا ته را شروع شو عام د رمضان مېش کې را شروع شو. نو شروع په رمضان کې شوی دا، نو پورا شوی دی په 23 کالو کې، څه کم 23 کالو کې. الله فرمایي شهر رمضان الذي، مېش رمضان هغه د انزل فيه القران، چې په کې قران کریم راغلی دی. د رمضان د مېش یو عزت ده چې الله پکې د اخر زمانه اخرنه آسماني کتاب را لګلې. هدن للناس، دا کتاب هدایت او لارښوونه د خلقو د پاره، لارښوونه دي. الله هدن للناس، دا هدایت د خلقو د پاره. وبينات من الهدى، واضح دلایل د هدایت او الفرقان، او دا قران فرق کوونکی د حق او د باطل ترمنځ. فمن شهد منکم الشهر، نو هغه څوک چې حاضر شي میاشتې د روزې ته، یعنی چې روزه پورې څوک روغ جوړ او ژوندې وي فلیصوموا، هغه د روزه ونیسي. ومن کان مریضا، نو څوک مریض وي او علی سفر یا په سفر باندې روان وي هغه د روزه وخوري. او فائدتون شمار دیو کې من ایام اخرى، د نور ورځو به د قضای راوړي. و چې روزه مو خړل به قضای ولیدا الله وی دا خو تاسو سره صرف اسانتیا وا، نور د الله حکم چې کوم دې شمار خو پورا کوي. یرید الله، الله اراده لري کوم پتا سونه الیسر د اسانتیا، ولا یرید اراده لري کوم پتا سونه العسر د سختی اراده تاسو سره نه لري. کله سختی اراده وای نو به د سفر کې کمرې او کمارس کې کمرې وې نسا، خو الله وی سختی نه کو. خچ سختی نشته نو بیا دا قضیه څه کو، الله وی ولې تکمل العده، شمار و پورا کوي، ځکه دا خدای الله حکم دی چې کمای نه کوي. ولې تکمل العده، او دې لپاره چې تاسو پورا کې شمار. ولې تکبر الله، چې لوی بیان کړه الله علامه پاغه سبحانه هدا کوم چې تاسو خودنه کړی دا. ولعلکم تشکرون، او دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ. او ولتکبر الله، دې لپاره چې تاسو د الله لوی بیان کې علامه پاغه طریقه باندې هدا کوم چې تاسو خودنه کړی دی. مطلب دا دی چې دا د روزي او د مانځو عبادت چې دي
دا په هغه طریقې کوم چې الله درته خو دري خپل وقف کنه عقل باندې نه عقل باندې وزن خبره عقل سره پټکر کی معلومیږي پټکر کی نه دی خو موږ ته پټکر کی معلومیږي زموږ عقل کمزور دی نو دا الله حکم ته وګوري ولعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ کدا موږ چې دې د الله لوی بیانو خو په هغه طریقې باندې چې کوم ته الله خو دري دا په طریقې باندې نه واذا سالك عبادي عني فاني قريب الله فرمایي واذا سالك پیغمبر کله چې تانه بختنو کی عبادي زما بندگان عني زما مبارکیم نو فاني قريب بشک سنه زما څه مطلب وکتا نه خلک دا پښتنه کوي چې الله لري دې کې نږدې دی وې ته ورته وې چې زنه زیما څنګه چې داغه شان سره مناسب وي اوجيب الله عز قبل ما دعوت الدائم دعا کوونکی اذا دعاني خو په دې شرط وانه څوک دعا وغواړي چې نه غواړي نو الله به څنګه دري چې غواړي نو الله یې درکړي دعا چې څومره ډیره د الله نه وخت شي دعاګانو کې لوی خیر او برکت دی او علماء وایي چې دا دعا چې څوک غواړي کنه وای د پرې خبره یقین دی چې الله کولی شي کني کې به یقین نه به فلان څوک دعا نه کوي نو چې ته دعا کوي خو په دې خبره ستا یقین او باور دی چې الله دا کار کولی شي چې الله یې کولی شي نو سوال ته نه کوي او دا ډیره مضبوطه عقیده ده چې دا څه وکي او چې ته الله نه دعا نه کوي نه غواړي نو دا خو بیا سبحان الله باندې باور نشته خو ګوره ما درته چې دعا اصل کې د زړه درد د زړه आवाज ته وایي اسی دستور نه دی چې سړی دستور لاسونه اوچت کې لکه موږ تاسو دا کلمړي تلاش لاسونه اوچت کو اکثر خلک په مړي باندې خوشاله چې خدای جمړ دی ورسره دعا ورته کوي ا دوی د زړه نه ویغه نه قبلې الله نه دعا هر وخت په کار ده هر ځای کې په کار ده او په اخلاص سره په کار ده چې سړی په اخلاص سره الله ته دعا وکړي الله تعالی فرمایي اجيبوا قبل ما دعوت الداعي دعا کوون کې زادعاني خو په دې شرط چې مان دعا وغواړي علماء د الله او د مخلوق ترمنځ دا فرق دی چې مخلوق نه شي غواړي خپکی الله نه چې څومره غواړي خوشالي څومره غواړي عبادت دی فليستجيبوا لي الله اذا خلق دې زما خبر یومني او منو به په ما دې ایمان راوړي لعلهم يرشدون دې لپاره چې دې په سملار روان شي الله فرمای احل لكم حلال تاسو د پاره ليله الصيام پشپد روزه کې الرفث او جما کول اعلان سایکم د خپل بیان سلام د اول وخت روزه کې لږ سختي وي بیا الله تعالی اسانتیا راوستله اول وخت داسې سختی وا چې ما خام بچا روزه ما تکړه نو تر کومه وخت پورې چې د سترګې پټې شوی نه وي وده بنو خوراک او ساک ورته جایز وو کله به وده شو ارڅ به بند شو پښنامای به کېنو د شپې خوراک منو نو د شپې جما منو خوراک ساک ارڅ منو نو بیا دا خوري تکلیف زنه صحابه او د مشکل ورته ملاو شو الله تعالی د آیتون راولېګل الله فرمایي وحل لكم حلال تاسو ليله الصيام پشپد روزه کې الرفث او جما کول اعلان سایکم د خپل بیان سلام هن لباس لكم دا بیان تاسو د پاره پرده او لباس وانتم لباس لهن تاسو غوی د پاره پرده او لباسیم علم الله پویږي انکم چې بشک تاسو کنتم وای تاسو تختانون چې تاسو خیانت کول انفسکم د خپل ځانونو سره څنګه یعنی د شپې درنه جما کېدلم فتاب علیکم الله در باندې تو مهرباني وکړه او عفان کوم تاسو ته اوس معافي وکړه نفل آن باشروهن نو اوس جما کوي د خپل بیانو سره د شپې جما جایز ده پروژه کې وبتغوا ولټوي ماغه څه كتب الله لكم چې الله مقرر کړی تاسو د پاره چغنه کلوات دی صرف د خواهشاتو سره ول نه دي وکلوا او خوري واشربوا او اسکي حتا تر دې پورې تبين لكم الخيط الابيض چې ښکار شي تاسو سپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه من الفجر یعنی د سبا کې د شپه تور تیروي د کوز اول د سپین د نه غني کوي هغه د صبح کاذب وي به د سې دي کوي پلانو باندې سپین هغه به صبح صادق دی تر څو پورې چې دغه سپین رڼا نه راغتلی هغه پورې پښنمه جایز دی خوراک سکاک جایز دی نو دا آیات دې پر راغله او چې الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تکب کې نو یو صحابي هغه تور او سپین تار راخستیو نو شپې به خوراک او تار ته به قتل تر خو سبي پورې رڼا نور په خطو پورې نخکاری تور سپین هم معلومي هغه چراغ نبی اسلام ته خود شي کومه هو چې واو دا سجبه خبره ده نو دینه مراد من الفجر د سبا تور ول سپینواله ته مراد دی ثم تم صيام الله به روزه پوره کې لیل تر شپې پورې نو اوس چې د ماخام اذان وشي دغه نه پس کته ګرو جنې سي خوشي ده ثواب نشته ځکه حکم کوم ځای پورې دی د شپې پورې دی کنه شپې نه خو نشته کو دغه نه خو ګرو جنې سي بنسي او حدیث کې راځي چې د ماخام نه روسه چارو ژونی ولا صام ولا افطر نه روزه وشو نه روزه ماته کړه نه خوراکو کو نه ثواب وشو هیڅ نه ځکه د الله حکم نه دی نو چې الله حکم نه سي کوه کنه ولا تباشرون الله جماع کوي د خپل بیان سره او انت عاکفون فی المساجد او چې تاسو اعتکاف کوي په جمعهتونو کې نو اعتکاف چې کوي نو هغه وخت جمعه بیا د شپې بنته ده مخکې روزه کې خو جایز و او چې څوک اعتکاف تکین نه اعتکاف د شپې جمعه بنده ده نو د جمعه کې خو اعتکاف اسم جایز دی خو د احناف مسلک دا زموږ مذهب دا دی چې په کور کې کومې زنانه د سوي چې یو کوټه مقرره کړې وي د عبادت لپاره نو کاغه کې اعتکاف لپاره څوک نیم سیدا خو هغه هم جمعه نه کوي جمعه سره اعتکاف ختمي نو اعتکاف چې دی تیر ورځ دا خبره وکړه چې د رمضان المبارک شلم ورځ چې کله شي په مازیګر کې د لمر پریوتونه مخ کې په کار دي چې سړی پردي ولګي او خپل هغه د اعتکاف څخه تنه نوځي او بیا ول اعتکاف په ځای کې وی د اختر تر شپې پورې چې کله د میاشتې اعلان وشي چې د میاشتې اعلان وشي اعتکاف پوره دی خو بیا هم د اعتکاف ځای کې شپه کې نو ثواب شته کنو اعتکاف پوره دی
بیا وراوزی او کچانه اعتکاف مات شو مطلب دا چې منځ کې اعتکاف مات شو د چانه نو بیا که د ورځې مات شوی وو زموږ مذهب کې صرف مغوي ورځې اعتکاف ور باندې دی او که د شپې مات کړو شپه ورځ دواړه اعتکاف بیا کوي دغه قضیه ورسره راوړي الله تعالی فرمان تعاکفون چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجد په جمعاتونو کې تلک حدود الله دا د الله حدود دي فلا تقربوا د تنظیم ورځي اے وې پښنوي د ډیر ځان اغل مرد خاط هغه صبره خود کسان منځ دی کوا ځکه چې کېدې شي دا نه شي نو مطلب دا چې 15 منټه 10 منټه مخکې پښنوي بندول پکار دي همدا غره ما خامه ډیر د سی بيخي پرانا کې نه دی کول پکار ډیر مستقور مې پکار ولا تباشروهن او تاسو جماع مکوئ ان تعاکفون چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجد په جمعاتونو کې تلک حدود الله دا د الله بریدونه دي فلا تقربوا هذه تمن ذکرګم د چا پټي کې چې برید ولګي بیا څوک راخوځي هغه څه وسکیږي الله عز وجل خپکیږي ما کذالک یبین الله دارنګ الله بینوي آیات خپل آیاتونه للناس خلقتا لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی پرهیزګاران شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین